أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم چونکه نن د نبی کریم علیه الصلاه والسلام د مبارک سیرت د درس ورځ د لسم کال د نبوت پورې خبره رسیدلې و چې په دې کې د نبی کریم علیه الصلاه والسلام د معجزه رب العالمین ښکارا کړه انشقاق القمر د سپوږمۍ چودېدل نیمه په یو طرف باندې د نیمه په بل او قران کې الله عز وجل به رسول الله له مخالفینو عنایت ذکر کوي چې دوی دا ډنډوري شروع کړي د دومره اوچت ساحر دی چې بر اسمان کې مده سحر اثر لري زموږه خلاصه کوي چې محمد سحر و برم کارو او دای واجه د مکه ولا لیدل نه بلکې ټول دنیا حتی هندستان کې مخالفه دا لیدل و دغه نورسه به تاریخ شروع کی ابو الاجدم په نامه باندې پهلوان راغی رسول الله علیه و سلم سره غیګه ونیسه د الله نبی چې کله ور مخامخ شنو لاندې کېغه زګه پر رسول الله کې الله رسول ویک ځوانانو زور اخودل او به مفسرین محدثین ذکر کوي چې د جنت ځوانان نو په نبی کریم علیه الصلاه والسلام کې تقریبا د 4000 ځوانانو زور اقا ځوانان چې هغه زور ور ځوانان یو تکړه ابن رکانه په نامه باندې ورته بل پهلوان را غیم را لاندې کې چونکه اول کې زد او هغه نس به ایمان الله دی بل په ایمان راوړو قبیلو دعوتونه ورکړل بني کله باغی کې بني عبد الله بنو حنیفه باندې یو قوم بني عامر چې باغی کې یو سړی د ویلي من بستا به دریو کې یا رسول الله په دې شرط باندې چې اخر کې وزارتونه ریاستونه من لراکی د الله نبی د الله خو کړه اشاره ورکړي د دینه به ورسره ایاس ابن معاص په نامه باندې وبل سره واغی ایمان راوړو اگر کانه ابن رافع دغه مقابله وکړه چې موږ راغلي چې یو دا کار څه کوي به بزرګ الله اور باندې ایمان راوړو دغه تفصیلی مسله ذکر شو یو بل کسو عمرو ابن طفیل الدوسی چې د یمن باشنده و او دا ډېر ناشنا سره اهل علم دا فرمایي چې د ځان د حکومت غنیم جوړ کړو وکانه لبیبا شاعرا او عمرو طفیل ابن عمرو ودا شو ډیر او خیر انسان او شاعر مو عربو کې بعد دا چې هغه بر شعرا او بشتل دا به خپل مشان غنل چې کومه خبر ورته دی وکړه دا به منله او دای سره سره دا ډیر خیر انسان مقوی عقل او رای لرله د زمونږ الله قانون دی چې حکومت او مشرک کله اکثر وخت کې هغه انسانان لور کې چې څه خبره باندې پويږي هر سره چې مشرک به کار خرابېږي د اراده د حج کړي د عمره ظاهر دا منه چې د حج پنه دراغه او زموږ استاد محمد رسول الله عادت مبارک هم دا چې هغه په موقع د حج کې ډېر غټ کار کوي ځکه خلک زیات راغلي د دې په دماغو کې د الله توحید او د رسول الله سنت وردن نه کول په کار دی وغه به خپل ملکون لزی او انته به دا مسلې کې چې یو سړی پیدا شوی دی محمد علیه السلام خلق دی الله اطاعت لره بلی او دی الله بندگی او دغه په تابعداري کې د دنیا او د آخرت کامیابی نه نو طفیل ابن عمر را روان شو کله چې دا روان شو د مکه مشرکان له معلوماتو شو چې لکه دا سړی راځي او دا ډېر روخیر سړی دی د خپل حکومت غونډه مشته وړي کې کله محمد رسول الله سره چرته به حج کې ملاو شو او د الله توحید او د خپل رسالت وروړاندې کې او دې سړي دا خبر اومن لنو دا به خپل قوم لوي قوم د خبره غورزین نو ایسه بزون په مقابله کې یو جبهه خلاص شي یو درد سره موږ له جوړ شي څه شل بکار دی وې تر څو پر جدار راځي د قوی او چالاک خلک راونی سي وغور د مخ له ورولې کې چې داغه نظریه د مخ کې نه د شي برابر کی چې د محمد رسول الله په باره کې ورته د ذهن ګډ وډ کی اکثر انسانانو کې دا مرز او دا عادت وسمشته
یو سړی به خالی ذهني اکثر د عوام شي عوام درکه څه فطرت والا خلک دي د دې د دماغ ډیر صفا دي زړونه صفا دي شیخ الاسلام ابن قیم رحمه الله دا خبره لیکلې ده چې د اهل علم اکثر زامن خراب خلک وږي او د عوام زامن خلک وږي دا وجه سره د یو سوالم د سیل بریجن کې پیدا کیږي الا ماشاءالله دا ډېر کم اهل علم شي دغه زامن ډېر نیکانی نور چې اکثر وګوري ایسه د بغړ وړ باندې سری خراب او عوام خلک به الله به دغه په زامنو کې د استعدادونه برابر کې دا وجه سره ابن قیم فرمایي وجه دا چې بده عالم کې روحاني مرزونه دي حسدونه دي کینی دي د خلکو عقیده ورانول یو شو بل د دین کار عمل سزا دا شي چې دغه په بچی باندې ایسه د اثر پریوشي اما عوام خلک دغه د قران سره مینه ده د رب العالمین سره مینه ده د رسول الله سره مینه ده د حدیث سره مینه ده د جماعت سره مینه ده د مسلمانانو سره مینه ده د دې محبت او مینه د وجه الله د غیب زمانو کې د شي بچي برابر کی چې هغه ډېر اوچت قیمتي انسانان شي نو دي مشرکانو د دې تفعیل د دماغ بندول د محمد رسول الله نه شګوره یو ساحر پیدا شوی ری جادوګر زمون په علاقه کې چې داغه محمد دی داغه خبره له بغوګ نه دی یو خو اتفاق بالکل زمونږ راوران کی زمونږ د قوم په مابه کې چې کوم جماعت جوړواله هغه ټوټه کی خبرو کې ډېر اثر دی پلار د بچینه جدا شوی دی او کزر خاون نو خاون د کزنه لکه دا خبر اکثر انسانان کې چې لکه دې مولا خاله ورنه شي ټیک د تاسو له قرآن بیانې سنت د پیغمبر به بیانې خو ګره د شو کار کې چې خلک له دا نقصان ورکي او دا تفعیل دا خبر وکړم ما ویل چې د خلکو زما ډیره ناشنا استقبالیه وکړه مخکې هم زه حج دراتلم په دې کیفیت باندې نه تعجب مالم پرې وته خو رسول الله نبی زما دومره یره وشوا چې بده خپل غوګونی کې مې ایسه مالوش وردن نه کړل چې لکه دې جادوګر خبرې زو نه ورم په ما باندې اثر ونی کی ګډوډ مې نه کی کله دا باز خلک دې ډېر متاثر شي لکه دې شړې خاله مو ورزول هغه انسان دې تم انساني خاله ورشه کچرته خبره د قران او سنت برابر و نو عمل پیوګه که برابر نه اول خې پلاس منګه که پلاس نه په خلق دومره ورته چې لکه دا کار دی غلط دی ته عالم مې ورته دا کار دی غلط دی دا غلط تحریک ولې چلی دا خبره د الله او د الله رسول نه خلاف دا ولې کوي اسد یو بو د خلکو له جوړ شوی د پلاني کتاب نه ګورم الکه بده کې یو بو پروت دی د مولا خو نه ورزم الکه ګډ وډ مې نه کې وران مې نه کې د دنیا د پیسو لپاره بلندن لږی یو ځل لږی بل ځل لږی د هر قسمه کافرو سره سازش کوي لیکن د دین خبره چې کړه راشنه ابلیس بر دماغ کې کینې د مولا نه منې کی د قران د درس منې کی د دې مولا کې شټ ماوره د دې مولا کتاب مګوره د دې مولا شاګرد خو کې مکینه او د دې مولا خپل مورزته کې وردا نقصان دی او دا نقصان دی او دا نو ته فعل په خپل فرمای وې زلاړم طواف لا طواف مشه کولو ګورم نبی کریم علیه الصلاه والسلام په منځ باندې ولاړ دی وې سختي وېری دمو د خلکو منګلوي چې هغه ګوره دغه انسان دی هغه ساحر جادوګر دی خو رب العالمین ودشي اسباب برابر کړو چې زه بالکل داغه خواله الله ور وسه زمونږ الله چې کله به غواړي هغه ناشنا کار به کوي زمونږ اوسه دماغ په خبر باندې خلاصي کینه نور باندې کوي لیکن هغه بکیږي چې کوم زمونږ الله وغواړي و چې خواله ورلم وی رب العالمین دې په خوا کې زو در علماء رسول الله د قران تلاوت شروع کړو په دې مانځ کې دسه لګ مې اوریدو وی اجازه لکه دا خبر الله راواچ ولا چې لکه ته خو شاعر او ډیر وکړ سړی او دې د مکه مشرکانو د دومره رولې چې دسه بشو اقصی بشو د دماغ کې د غوګونو کې د مالوش مری خودلې ته دا خبره ته اوره د سوې وی چې هر کله مې دا غوګونو ورته صفا کړه او د محمد صلی الله علیه وسلم د خبرو لمه وکی خودونه یو قرآن رسول الله ویل قرآن کې بخپل څومره کشش دی او به چې موږ شوشو عزتمن محمد صلی الله علیه وسلم وی عربي شاعر دا فرمای و اذا اتتك مذمتي من ناقص فهي شهاده لي باني كامل وېزما بدی چې کړه تعالی خلق بیان کې ته کوشه بدی چې کمالي امداز موږ شوشو بده محمد صلی الله علیه وسلم کې الله کمالات خود لري دي دا ډېر اوچت انسان دی در دې خافره کو بده چې موږ باندې او د دې بده غلط او تبلیغات باندې نه دغه حیثیت کمزوري کیږي نه به کم شي هغه مشنور مخوړان دی روان دي د اسلام دشمنان کو څومره دغه غیبتونه وکي څومره ورانه نه وکي تاسو ټول په دې باندې پوښی چې د محمد صلی الله علیه وسلم کې اوچتواله دي
دغه دا مرتبه دا جوهر دا کمال په کې الله خود لري وی چې کلمه دا قران ته وره د ایسه په لړ کې ته متاثر شو ما وی چې هغه د خلکو هغه غړ وړي خبرې کړې دي دلته به دوه روایت دي یو روایت کې دا راځي چې بالفعل فورا ایمان پیراوړو دویم روایت کې دا راځي چې کله رسول الله کور لاړو ما تعقیب کې چې کوم قرباني دا ورنه وځي وی چې کله د ارسنه فارغ شوم خواله ورنم دروازه مې ټک ټک ټول قسم ورته وکړه چې یا رسول الله په دې کیفیت باندې زرا نه مو به د خلکو د څه خبرې کوله به دا کیفیت و دا اخر چې سب د خوا کې زود لري د مډیر او ناشنا حالت په ما باندې راغی د قران او سنت علماء نه د خلکو بهونه جوړ کړی دي لیکن دغه تقریرون لتا سو کې نه خواله ورشي درسون له ورشي ک قابل دردونه به رد کول پکار دی او ک قابل د منلو به منل پکار دي چې کله ورالم و ایسه ایمان مور باندې راوړو او دا اقصى صحابي چې ابو هريره رضی الله عنه دغه پلاس باندې ایمان راوړی دی 5300 حدیث هغه نقل دي د رسول الله په ملګرو کې ډیر اوچت صحابي د احادیث په اعتبار باندې هغه ابو هريره صاحب دی دغه په نوم کې تقریبا 10 اقوال محدثینو ذکر کړی دي چې دا څوک سید شي عبد الرحمن یا عبد الله ابن صخر خلق به د درې تر زنم کول یو اعتراض پیدا کوي چې د تعالی دومره ډیر احادیث څنګه یاد دي دویم دا منه چې دا اره خبره ته ولې د خلکو لا بیانې او دریم دا منه چې سره حافظه څومره قوی ده چې ارڅ به دګری چې مضبوط پراتري نو جوابونه واوري وی ډیر حدیث کوم ځکه یاد دي چې تاسو ځمېداري دي او کورونه او تجارتونه او دکانونه اوس ما بل کار نه شوای ځنه چې په جمعات کې د رسول الله سره ناس خامخا مې دا یادول د دې وجه نصر النعیم کې د امام احمد ابن حنبل دا قول هغه نقل کړی دی ک یو عالم یا یو سړی طالب العلم متعلم محصل وګړي چې ما په علم او ما په معلومات کې زیاتواله راشي تعلقات به ختم کی ځان به جرګمر نه جوړي چې په هر خبره کې تناسي دویم د دومره اوچته حافظه مې په دې مناسبت ده یو ورځ نبی کریم علیه الصلاه والسلام ویل چې لکه تاسو کې ملګری سره صادر شته اتفاقی وزما سره په دې ورځ باندې صادر موجود و وې دې منځ کې مې خو خبره وکړه دغه نه مور صدر اواز سینې پورې مې یو ځای کې د اق ورځ نسمه د حافظه کې الله دومره طاقت خو دلې چې ارڅ ووري به ته خطا کېږي نه او دا اره خبره خو به زکه بیانوم چې رب العالمین قران کې فرمایي چې کله یو عالم لا علم الله ورکړي او هغه یو مسله پټه کې بیان نه کوي په دې سړي د الله لعنت دی او د ملائکه لعنت دی او د ټول انسانانو لعنت یره د مالا د نبی کریم علیه الصلاه والسلام دعوت د قران دعوت ایمان راوړو لا اله الا الله رسول الله رسالت وی ویلې وسوک ویلا چې قوم له دعوت وکا دور دی ویل الله نبی ته د الله نه د شو دعا وغواړي چې مال نه خراکي قوم زمانه ته پوښتنه کې چې لکه ته په دې خبره باندې څنګه خلري چې الله یک یو د محمد صلی الله علیه وسلم د الله نبی دی نبی کریم علیه الصلاه والسلام رب العالمین دعا وغوښتله الله رب عزت داغه پر تندې کې نشرانه جوړ کړه چې د شپې بروانو لکه بجلی چې سړی بجلی چولی دي صحابي رسول الله دا ویل یا الله رسوله وې دعا وغواړي چې دې جن مدارانه لره شي دغه وجه ده کزه دې قوم له شرط توحید او سنت دعوت ورکم نو دوی به مالوي چې ګورته بي دینه شوی د پلارو نیکه طریقې پرې خو د هیڅ څنګه الله ته مسخ کړي سب دې تندې کې رڼاګانې جوړې شوې دعا وغواړي چې بل کیفیت باندې راشي نبی کریم علیه الصلاه والسلام ورته دعا وغوښتله الله رب عزت داغه پر چابک کی دارنا واچولا دا بده شو سره روانو لکه بجلی چ روانه قوم له دعوت ورکې چې کله مخامخ شاوند پلارو خځې سره ورته ویل چې ازما پلار ازما خځې دا د الله نه په دې خو چې څومره معبودانو دا بوتان مې نوري دا ټول ګره ناروا دي دا غلطه عقیده ده بندګي بدداري عقیده بدای چې څومره اقسام د بندګي دي که په شبه باندې را مدد شویل دی او کاغه کو سجده کول دی او کبر لړ کې مینه محبت ته او کاغه مال لګول دی که توکل له قبل دا ټول انسان د رب العالمین پورې خاص کړي دایو الله به تمنه هغه ورته ویل ورس موږ را پلانې بوت هغه به مشر وو وی ولې کاغه ولې نه ای به ایمان ورو لیکن د قوم له کله خبر وړاندې کړه چا رد کې او چا اومنو یا اکثر رد کې نو بیرته رسول الله صلی الله علیه و آله رسوله د قوم له بدوایو که چې الله دا ټول برباد کړي ختم کړي حدیث کې راځي الله نبی او داسو کې دغه نه منځ کې د مانځنه اور سبب دقه دعا وکړه چې الله دې خلکو ته هدایت او استقامت نصیب کا دواره به کېرانه کې چې دای په یوځای کې دعوت شروع کی او څه خلک مخالفتونه شروع کی او دا رامنډه کې چې الله دا برباد کړي او داسمه دعوت نه مني او دا تبا کې او دا کې او دا
بلکې دا کیرا به اخ انسان لکه چې هغه عنادي کافر چې يهود دي نصارا دي دهرین وغیرہ وی چې کله دا دعا ورته ورته ویل چې وس ورشه وی به چې کله روان شو الله رب عزت د دعوت کې دومره برکت واجو چې تقریبا اوې قرآنی هغه ایماندار شوي اوې قرآنی په اسلام باندې مشرف شي اسلام راوړو ډیرو کو عمر مو د امامه په جګړه کې به دا شهید شو اوله کېدو نو دې سړي ور باندې ایمان راوړو د دین را پدې خو به یو بل سړی راغی زناد ابن ثعلبه اغله چې ویله کته خبر نه وینه په مکه کې یو سړی پیدا شوی دی د الله نبی دی کله چې هغه راغی د مکه مشرکانو دغه په ځین باندې مخاري وکړه ورته وی ته خبر نه وینا وېسمن په دې علاقه کې یو سړی پیدا شوی دی محمد نومي هغه لیونه دی بدنامول کې باندې خلک د ټول عقلمند انسانانو نو چې عقلمند انسان د دماغ والا او د جوړ انسان چې هغه زموږ استاد محمد صلی الله علیه وسلم دی لیکن د خلکو بدنام کې چې دا لیونه دی او دا پلانې نو د په سره کې د شفقت پر راغی ځکه د جاهلیت په وخت کې د دمونه کول هغه به اثرم کو څخه دمونه ما کوي کول او بدمات صحابه شکل ایمان اورو رسول الله ته پوښتنه یا رسول الله موږ څه دمونه د هغه استعمال کو کنه د خپل دمونه په ما باندې پیش کړي نو ورته ویل چې لکه دا په کې لری کې او دا په کې کې دی دا د نبی کریم علیه الصلاه والسلام خواله چې کله راغی ورته ویلې وی هل لك اے محمد و تعالی ضرورت ته چې ته ادم کم لعل الله يشفيه بيدي دا ویلې شاید د محمد اسماء په رسول باندې رب العالمین صحت ور نصیب د الله نبی ورته خطبه شروع کړه ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالی خره پوری دې چې ورته ویلې ورته بار بار به وایا به ورته وی ان الحمد لله تعالی خره به ورته ویل نه هغه فصاحت او بلاغت ولا خلق او رسول الله د دې په ناشنا انداز باندې ویل د ذکر رسول الله ډېر فصیح او بلیغ درېبونه به رب العالمین راجمه کړی دی په خطبه کې محدثین به علم الحديث کې دی خطبه تشریح کوي چې رسول الله دا خطبه ویل د په دې کې څومره پیدا او کومه پیدا او څنګه ده چې کله خطبه خلاص کړه ورته ویلې وېسما دې رب العالمین باندې قسم یې چې ما د کاهنانو خبر اوریدلې دي کاهن د څه خبره نشي کولای ما د ساحرانو خبره اوریدلې دي هغه د څه خبره نشي کولای ما د شاعرانو خبره اوریدلې دي قسم په الله چې هغه د څه خبره نه دی کړي دلیل به دې چې د الله حق او رښتینی نبی الله سره کوي چې تاسو سره بیعت کوم په ایمان باندې دي خلکو پیغمبر علیه الصلاه والسلام مجنون ولی ویلې یو خو د دې وجنه ویلې چې جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام هغه به هر وخت د تلاوت کو د شپې او د ورځې نو دوی بداویل چې لکه دا خو د ځان سره ګنګوشه کوي د دینه معلومه شو چې د دماغ کې ګډوډي راغلی ده او تلاوت هر وخت کول پکار دی عبد الله ابن مسعود نه چاته پوښتنه کوي څنګه معلومه کوم چې الله بس ما سره مینه محبت لري او کوي نه لري عبد الله ابن مسعود ورته ویلي وی فنظر الى محبتك مع القران یا فلان د خپل مینه د قران سره وګوره کله قران سره ستامینه نو ته پوښتنه چې د الله سره مینه د قران سره د مینه نه د الله سره نشته بل دا چې جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام هغه په خپل خبره باندې کله کولاړو بعض انسانان چې غیر مستقیم دي دلته و خبره وکي ولته به بل خبره کېلته به بل ک انسان وجل کېږي او کمر کېږي بزاو په توحید باندې په سنت پیغمبر باندې کله عقیده لري ودريږي با استقامت به هغه وخت کې نصیب کېږي چې انسان ظاهر او باطن برابر کړي زمونږ استاد رسول الله تابعداري وکي خاصه اخلاق ځان کې پیدا کړي اخلاص پیدا کړي او د قشانه نیکان ملګری د رب العالمین سره محبت او د مؤمنانو په مقابل کې نرمي د کافرو په مقابل کې سختی jihad په سبیل الله او د دین په باره کې د اچا نه ریدل استقامت معنا مخکې شی ابو بکر صاحب فرمایي چې الله نه سوا بل چاله بسړې توجه نه کوي عمر صاحب فرمایي چې والله تعالی مدد شویل پکاره دي عثمان بن عفان دا ویلو چې لکه فرایض ادا کوي علي بن ابي طالب ویلو چې په توحید عقیده باندې مړ شي سفیان ثوری فرمایي چې دا کوم وینا کوي دغه موافق عمل ظاهر او باطن برابر اول قول او وینا برابر اول د دنیا نه بیرغبتی د ټول مخلوق نه توجه رب العالمین له مخامخ کېدل د استقامت وکيو او بل وجه پکې داوا چې دی پیغمبر علیه الصلاه والسلام نه دا خبر کو نبی کریم علیه الصلاه والسلام ډیر عقلمند انسان او شت عقل ولدوی دغه خبرو باندې پویدل نه ید عزت عناد او عزت د وجه نه دا خبره وکړه چې دا کار دی دا کار دی دا
نو عیسی په دې وخت کې د ایمان به راوړو زینات سبا او نبی کریم علیه الصلاه والسلام دی ویلي چې ته د الله حق او رښتینی نبی. کله مسله داشي چې یو سړی د بل چا خیر خوایي کوي الله رب العزت عیسی د خیر خوایي اسباب برابر کړي. دې سړی د نبی کریم علیه السلام د خیر خوایي اسباب برابرول الله تعالی برابر کړ. ساحران او باطل پرست خلک څومره خلک د قران او سنت د درسونو نه منع کوي د نیکانو علماو د تقریرونو بیانونو نه منع کوي یاد ساتي رب العالمین باغوم راغله تایید وراړي. او بل د معلومه شي چې دمم جایز دی په دې شرط باندې شکل د درې شرطونه پکې وي. یو دا چې عربي وي معنی معلومه او اقا اذکار د مونږ چې قران او سنت کې ذکر شوی دي. شیخ الاسلام ابن قیم زاد المعاد څلورم جلد کې کنز العمال لسم جلد کې امام قرطبي په جلد اول کې امام الشرح المانی کې غالبا 15 جلد کې تفصیلی مسله به دې لیکل ده. خو لیکن حدیث کې د امر رسول الله فرمایي چې په ورځ د قیامت الله رب العزت به څډر خلک جنت ته ور داخل کې بغیر د حساب او کتاب نه. یو پکې هغه چې نه څوک دم کړی دی او نشانه مطالبه را دم کړی. دم جایز دی خو ځان ته صدر پکاره جمدا کاروبار سره جوړ کیو دکان جوړ کړي چې لکه ما دمه او تا بدمه او دا او دا خپل ځان په خپل دمه وا چې ارزمره مشکل مرض مصیبت پتا باندې راغی سوره فاتحه وکړه په ځان باندې دم کا رسول الله فرمایي چې رب العالمین تعالی شهادت نصیب کی. نو دم داتي جایز کله چې دا غدري شرطونه پکې او بل ته دا خبره معلومه شو حسدګر انسان اسه بر سترګ نو وکړي رواني لیکن قران او سنت کاروان هم شي جيتيږي ورس پرز باندې مخوړان دي. خو نبی کریم علیه الصلاه والسلام د خپل دعوت لا متوجه وو. داعی انسان به د خپل دعوت لا متوجه شي کله به خلک په یو طرف باندې کله به بل چې لکه ګور پلانې چې دا کارو شو دا کارو شو دا ته بس د الله او د الله رسول خبره مخوړان دي. موزه د شپې روانو ابو بکر صدیق رضی الله عنه علي ابن ابي طالب مو روانو نو په یو ځای کې چې ګوري ابو بکر رضی الله هغه چې په اعتبار د نسبونو سره د نسب کې ډېر معلومات لرو. دار پلانې شو هغه پلانې شو هغه پلانې شوې څه خلک چې د حج دراغلي و د دې تعلق د وجنه ایسه ابو بکر شپ سره محبت او مینه شروع شو نیوالی د رسول الله خبر وزغه کړي. د الله نبی چې کله ورغه د خپل شپک کسان په غیزه کې ناس چې مشر دیغي اسعد ابن زراره ابن اسعد یا اسعد ابن زراره داو او څو سره نور خلک یو خدای چې د مدینه خلک په خپل طبعا نرم دي او بل رسول الله د خبر له وکی خدای کله چې انسان کې د دوه صفاتونه موجود شي یو نرمي او بل د جانب مقابل خبر له وکی خدای نو یاد ساتي د انسان له الله هدایت کوي. دا چې دا خبره لنګري او نرمي بګنی او د اخلاق ولاړې په ضد کې ولاړې چې لکه دا قرآن دی او سنت دی خو زه نه منم. زه څنګه بل چا خبره له وکی نم زه په خپل اوچت ملائم او زما علم څوک نه مني زه دار کم ته ما غره کم تري دا خبره یې څوک دی چې انسان به الله د هدایت نه محروم کی. تقریبا په دې کې 12 کسانو 15 یو جماعت کې راغلي و او داو په بل کې یا په اول جماعت کې شپږ کسان راغلي و 15 ومنله او کسان داو نه دا 12 کسان شو. نبی کریم علیه الصلاه والسلام سره خبره کوله نو دوی خپل مابین کې ویل ودا حق انسان دی چې يهود به د باره کې موږ خبره کوله ځکه يهود هغه وخت کې مدینه کې د درې قوم اوسېدل خزرجین او سین او يهود نیمه برخه خزرج او يهود اشغال کړي ونی مې يهودو خزرجان او سین ونی مې دوی لیکن دا چونکی مشرکان و يهود ورته ویلي وی په اخر زمانه کې پیغمبر برشي دا غنوم محمدي من برغه په تایید کې ودري ګوشاش په مقابل کې بوجيږي. قران کې رب العالمین فرمایي د تورات اره ورقه به چې اړه رسول الله سم تصویر به ښکارا کوي دومره صفه صفه بیان تب دا ګمان کو چې دغه پیغمبر دی راځي چې ایمان پیراوړو اصل چې يهود موږ مخکې ایمان راوړو به پکار دي چې بده باندې موږ ایمان راوړو. معاذ بن جبل حذیفه ابن یمان هم د خلکو له ویل شي خلکو ګوره په دې باندې ایمان راوړی مخکې دین چې يهود باندې ایمان راوړي اول ایمان تاسو پیراوړی او دې کسانو ویلې وې د محمد د شکل چې منګور عليه الصلاه والسلام ډېر یو د عزت نه ډکه چهره ده عزتمن سړی دی. زمونږ د قومونو په مابین کې اختلافات شته خو دا سړی چیرته راوسو الله رب العزت به اتحاد تراولې هم نشي به هم شو. نبی کریم علیه الصلاه والسلام چې کله لاړو الله رب العزت اتحاد تراوسو اتحاد چې راځي هغه په قران او سنت باندې راځي شکل انسان په ځتک باندې دی لغاړه ورکی. نبی کریم علیه الصلاه والسلام سره بیعت وکي او بعد ابن سامت فرمایي په ډیرو شینو باندې یو خو بیعت د پیغمبر سره په ایمان باندې فرض دی کله کله بیعت په بعضي اعمالو باندې کیږي لکه په مانځ باندې په زکات باندې په خیر خوایي تر دې پورې په دې خیر خوایي باندې شوی و چې د خپل یو اساق صوب بازار کې هغه په 300 روپۍ سړي ور باندې خرج کړي لیکن دا چې اساق تاوراتو شنو باغ کې مولانا ډېر غټ قیمت وو وېزه 300 بدر کم به شو نه تاوراتو شری 300 نه خو 800 له ورسېدو دی مشتری دی صحابي
دې سړی له ویلې چې دا 300 روپۍ والا استاد اس کو وسم زګټه کولې شم اوس ما ګټه پکې د مال باندې را خرج کا وسو خبره ټوله بالعکس تا دا 300 شی دا بدنه په 200 والی ځکه برکات هم خدای ارسل بيدا بیعتونه ذکرونه وکړو بارے کې خلک دا بسنګي صحیح طریقه دا چې سړی د قران او سنت عالم لورشي یا هغه انسان چې په قران او سنت باندې علم لري او هغه د هغه اسکار طلب کی چې هغه الله او د الله رسول ویلي دي د سلف صالحینو په وخت کې دا و چې په درس او تدریس تقریر په دې کې به خبرو د ملګرو اصلاح کېدله خراب اخلاق بلل کېدل او صفا برابرېدل لیکن که سړی د چا خواله ورځي او دله هغه اسکار ورکی چې د ځان جوړ کړی شي او د قران او سنت به چرته بویم نه او چرته دلیل هم نه ته به یاد ساته چې د شکار به ناروا دي او د کې به ځان شریکول په کار نه دي بدعت به هم تقل ویل شي او کته عالم خواله ورلې چې څو کوم هغه تعالی جمعه فرض باندې سورې کهف ولا او د ار پر منځ ورسې ته کرسی ولا او د درې سورتونه درې درش کرته دا او درې درش کرته دا او درې درش کرته دا او څلور درش کرته دا او دا شی وای او دا وای لیکن پاغه وای د قران او سنت د دلیل موجود به ان شاء الله به کې څه مانعت نه ګوره دي صحابه بیعت په خیرخواهی وکي د دې جانبي مقابل خیرخواهی په دې کې و چې 300 نه خبره لاړه 800 ولا 800 روپۍ ورکړو بعد دغه غشته واخصو خیرخواهی کې ډېر برکات دي رسول الله فرمایي عليه الصلاه والسلام ویوړاندې قومونو کې وسړیو چې هغه بچا باندې قرض خو چې کله مرشد ملائکه له ویل چې دا عمل نامه ګور وېس پکې نشته وی عمل دی ګور وېس نشته وی به وېسما یو عمل چې بچا باندې به قرض چې ور براله ما ورته قرض وېس بل وخت به راکې بل نو دوه روایت راغلي دي یو دا چې تاسو ماره بندگانو سره نرمي کړي زه سره بندگی کوم دویم دا چې تا دور نرمي کړي زه خو ستانه ډیر لایق چې نرمي وکم ایستغه ماپ کې پم دی یو عمل الله جنت لور داخل کی دله به بیعت النساء ملي شي د فتح د مکینه ورسره یغنه یو بل فتح نه چې کله به د زنانه رسول الله صلی الله علیه وسلم بیعتونه به کول خو بیعت رسول الله سره پلاس باندې زنانه نه دی کړی وجدا عائشہ وی فرمای والله ما مسد يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امراه قط وقسم بالله چې محمد رسول الله لا شرط پر دې زنانه سره لګیدل نه دي لاس لګیدل نو که صادر د پاسه کې کلان نه کی ورته وی اول بیعت دا چې شرک منه کوي دوی ویل چې بالکل ځکه دا شرک د شرک د توحید د عقیده لپاره لکه برنج سړی په تور اخلاص کې د عقیده دوه پړه کې ختمه کی دا رسول تعلق دی اې دې ډېر نقصان نه دي سړی عمل نه قبلېږي د ملائکه دعاګانې ورته نه قبلېږي د رسول الله سپارښت ورته نه قبلېږي زمونږ د الله رسول غنه پریوزي د مخلوق د سترګو نه پریوزي د مخلوق په غلامۍ کې راځي د ابلیس په جال کې ګیریږي الله ته ناراض شي د الله په نسبت اوچت انسان جوړیږي نه د عبادت خوندې ورک شي تر دې کې ورته الله درندنې کې بلکې سپکېږي او دویم دا معنی چې زنا بنه کوي ځکه رسول الله فرمایي وې زناکار سره چې کله زنا کوي په دې وخت کې د کې ایمان نه الله ته ایمان وباس غلا بنه کوي وجدا رسول الله فرمایي چې غلا وکړه په ورځ قیامت د خاص اندام سره یو جنډه لګولي رب العالمین اولته ورته لیکلي لواء الغدر د دوکي جنډه دی انسان په دنیا کې دوکي کړي او چې کم شه غلا کړي د رسول الله فرمایي په دې سر بری سوري او د قوازونه بکې کوخ د غلا کړي د وک आवाज بکې او د قشن ګډ غلا کړي د ګډ आवाज کو غیر غلا کړي غوي او کوم شه غلا کړي بل غلا بنه کوي دی ورته ویلي د مانځه مسله د زکات مسله او وی ویل چې تاسو بنا فرمانیز معنی کوي په معروف الته امام الشرح المالکی لیکي چې ګور تابعداري د خلکو په کار دا خو لیکن هغه پس کې معروف کې منګو تاسو به یو بل تابعداري خبره منو په معروف کې کبه دې کې د شو ملګری خدای نه خواسته چې انسان په بل طرف باندې رواني چې هغه ګناه ده نو به ګور تابعداري نه پکار کاغه پلار دې کورور دې کو استاد او مشر دې قبل له ذکر رسول الله فرمایي لا طاعه للمخلوق في معصيه الخالق کله چې رب العالمین خپکیږي به قتل دې شي خبره منل پکار نه دي قتل بنه کوي الا بالحق دا منه چې سړی مرتد شو وي وجنا چې شکور لراو ته وي وجنا شادي شودره زنه وکړه به وجنا قتل وکي لاره غلا کول او سړی وجنا په دې وخت کې وجل وراتک بنه کوي په بهتان تهمت یو سړی کې وکړ نه وته اور بشه وته چې لکه پلانې ودا کار کړي قران کې رب العالمین فرمایي اے د ایمان والو چې کله تاسو یو فاسق انسان خبر راوړو په تبین تحقیق وکړي زمونږ استاد په دې دور کې دا شي نشته چې په دې مجلس کې نفس دا خبره چاوکړي چې لکه عبد الله دا کار کړی دی قط نظر دې چې موږ تحقیق وکړو عبد الله دا کار کړی او عبد الله دا کار کړی عبد الله په دې ټول دنیا کې موږ مشرک ورسره چې به حقیقت موږ ګورو هغه ټول درواغ اسی غلط تحریک چا شروع کړي بهتان باندې باندې تک نه کوي وې دې ورته ویلې به چې کړه د مدینه منورې راتل نبی کریم علیه الصلاه والسلام سره مصعب ابن عمر ولې کو دا اق صحابي چړي مالدار سړیو خېسو جامې به غوستي قیمتي جوړي کله چې ایمان ورو نمبر پلار ته ارڅ واخص نبی کریم علیه الصلاه والسلام ورسره د دستور غنی و خلاړ چا ورته ویلې زړ یا رسول الله
ودا مصعب ابن عمر هغه سړیو چې څومره قیمتي جامع اغوستي او څومره پناز باندې د تربيت کېدو خو چې کله دین د اسلام وروړ د خپل خپلوانو دومره پرې خود چې هیڅ ور سره نشه د غربت د وجنه د بدن وی قشر پوسټ کې چولې دي د اسد ابن زراره کور له بلاړو الته ورته قران بیان وکړه رسول الله عادت مبارک داود معاذ ابن جبل او خالد ابو موسی اشعری مصعب ابن عمر دا صحابه به لګل او د شنور ملګری حذیفه ابن یمان دی چې ال تلاړ شو د قران درس شروع کې ذکر قران په درس کې د قران په تربیت کې د ملګرو به کمال لې دی ورته ویل شو الته وسره ولېګل ان شاء الله کا روان هفته نو بعد دغه به هغه مسله ذکر کو چې کوم د دین ورسته د نبی کریم علیه الصلاه والسلام د دعوت سره په دعوت کې راغلی الله رب العزت موږ تاسو د قران سره بشریت را نصیب کړي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. چونکه نن ورځ د نبی کریم علیه الصلاه والسلام د مبارک سیرت د دې پر خبره را شدلې و چې طفیل ابن عمر الدوسی حج لره روان شو مکی ولا دغه په دماغ کې دا خبره وردننه کړه چې په مکه کې وسړی پیدا شوی دی محمد اغلی ونه دغه خبره لغوګ مګدا هغه به رسول الله نړۍ لري ګرځیدو لیکن د الله د نبی سره ملاقات شو او به د یو بل سره مجلس شو د عین ورسه به ایمان ور باندې راوړو د دن ورسته به زناد ابن ثعلبه د یو بل سره چې هغه کله حج لراغ نو د خلکو ورته ویلې چې د علاقې کې وسړی پیدا شوی ری محمد نمیګه او دغه دماغ خراب دی دغه خبره لغوګ مګدا دغه په ځړ کې ور باندې ترس او رحم راغی شرګه د دې شړې د دماغ خراب دي جنات او پیرین په ناس زوی دم کما الله رب العزت بدله صحت ورکی لیکن د رسول الله سره چې کله ملاقات وشو دغه خطبه واوریدا نو الله ورته د ایمان توفیق ورکړي ایمان نه راوړو به رسول الله او ابو بکر علی بن ابي طالب د شپې روانو د شپږ کسانو سره د ملاقات وشو چې په مدینه کې د اوس او د خزرج خپل مابین کې اختلاف و یا د يهودو سره او د ویل چې د مکی ولانه بس کومک واخلو د دې په خلاف باندې به وجنګيږي په دې منځ کې رسول الله دعوت د ایمان ورکړي اسعد ابن زراره دا کشر سړیو لیکن الله ورته وکړته ورکړوا ایمان ورته الله نصیب کړي تقریبا 12 کال د هجرت د نبی کریم علیه الصلاه والسلام د نبوت د عیسی علیه الصلاه والسلام نشپک 120 کال وروسته د ګرمۍ موسم چې په دې وخت کې د حج راغی نو تیر کال رسول الله یشپک کسان له دعوت ورکړې او پایږي 15 داو او نور سره یو شنو 12 کسانو رسول الله سره بیعت وکي بیعت هم بده خبره باندې و چې شرک باندې کوي زګه دا زړه تعلق دی چې کله د الله نه کټ شو د مخلوق سره یو شي غلا باندې کوي زنا باندې کوي قتلونه باندې کوي په بهتان باندې براتګ نه کوي چې چا کار نه کړي او ته ور منسوب کی چې دا کار پلاني کړي دي او زمانه فرمانی په دې معروف کې نه کوي نیکي کی د نبی کریم علیه الصلاه والسلام د دې بیعت مقصد دا و چې موږ تاسو سره دا خطاب دی درې بدا مقصد نه چې اق صحابه سره دا بیعت کړي دي موږ ته بچ معنا دا منګه دا خطاب دی د الله او د الله د رسول د خوانه چې لکه شرک بنه کو غلا بنه کو زنا بنه کو ناروا قتلونه بنه کو په یو سړي باندې په تهمت او بهتان نه تړو او د محمد رسول الله نه فرمانی بنه کو دا بیعتونه په غیب باندې موده قشنده په منګم کله چې د مدینه له واپس کېدو د حج د موسم خلاص شو رسول الله سره مصعب ابن عمر ولېګو دا ډېر ناشنا صحابي دی
د هغه انسانانو نه دي چې دا متقدمینو نه دي په ایمان راوړلو کې. او زمونږ د رسول الله عادت مبارک بداو چې کله به څه خلق د لېګل نو بیا به دغه سره د قران او عالم لېګلو شیخ لړشي او قران بیان کی ترسو به خلکو کې انقلاب راشي. او اصلي تربيت هغه د قران دی. په قران چې کوم تربيت کیږي دا به بل شي باندې نه کیږي. کم سړی چې وغواړي چې رب العالمین مال هدایت نصیب کینو هدایت په دې قران کې دی او د رسول الله په سنت کې دا دواړه به سړی تشریح کوي او دله بغو کې ایمان په پیراوړي. مصعب ابن عمر شکل لاړو مدینه له د اسعد ابن زراره په کور کې اوسېدو دغه په حجره کې او زه په ځمانه د قران درسونه شروع کړم. یو ځکه بیان کاوه او بل ځکه بیان کاوه دا خلک را بلو د الله کتاب ورته بیانوه او د محمد رسول الله صفات بیانوه چې ای خلکو زموږ په نبی کې دا صفات دی او دا عادت دی او دا دی ورته ویلي. یو ورځ د ورځونه مصعب ابن عمر او اسعد ابن زراره د یو قبیله لاړه د بنو عبد الاشحل دار زوفر ماغه ته ویلو د غي په باغ کې وکورو بیر مرق الته دعوت ځوانان لکه د قران داخلك به ګرځیدل چې لکه مصعب بن عمر کم خلاړو او دا شرط دی ترڅو پورې موږ داغه قران زده کو خلک به یو خاطله او بل خاطله خو ته پوښتنه وکړي چې پلاني باغ کې ناس دي. نو په دې وخت کې یو دوه صحابه کرام چې هغه اسید رضی الله عنه او سعد ابن عباده دا قومي مشران و دواړه دوی د خپل واقعې شی بیانې دا دواړه په وجه کې راځم شوې ویلې چې لکه داخله خوراغلي دي زموږ د کشران خرابوي وسم داخله دا وایي وې د پلانانو خاله د خپل کشران مور ولې او د خپل شپنګری د دوی دماغ ګډوډي ایسه ناروا طریقې ورته کوي او پلار نه کنه خطا کوي په بل طریقه باندې رواني. سعد ابن عباده دی او سید رضی الله عنه ویلګه تو ورشه او د دې مصعب ابن عمر سره زمره ترور زوی دی اسعد ابن زراره داغه سره زمنګ د شل رحمه مسله ده کله قره ترور زوی زمره دی مصعب سره ناس نه نو دا ما وجلو دی علاقې نه مشړلو ته څنګه راغلی زموږ د علاقې کې دعوتونه او درسونه کوي د قران اوسه سبه ډیره خاله ودا ور روان شو د مصعب ابن عمر خو ورغه وغه په باغ کې ناس د قران درس او تدریس روان دي ځکه صحابه به څنګه کینې سره متصل به قران شروع کی او سید رسول الله د خاله ورغه شو ورغه ډیر په قهر او غصه باندې او کنځلي وکړي دي مصعب ابن عمر او اسعد ابن زراره لا چې لکه تاسو راغلي او زمونږ د کشران ګډوډوي د دې په دماغ کې نوې نوې نقشه وردن نه کوي وزره دي سینا کینی وجنم د دین مخکې اسد ابن زراره د مصعب ابن عمر له ویلې چې دا کوم را روان دي دا اسید دی د علاقې مشر دی قومي ډیر ښه دعوت دلوکا او الله نه په دعوت کې دعاګانې مغواړي چې موږ د دعوت د ملګرو د هدایت ذریعہ وګرځي کدا چرته موږ الله برابر کې دا ټول قوم برابرېږي ځکه دا مشر دی قوم چې برابر شي مشر چې برابر شي قوم به خپل برابرېږي هغه ډیره کده خو چې کله دا غصه د وکړه نو مصعب بن عمر ورته ویل راځه ما خو راشه د رسول الله ملګری ډیرو خیر خلک وو وې موږ به خبره تعالی وکړو کستا په تبه شر د برابرې وي او خې وي منو کچر د خین وي اسیارت کا او سید رضی الله عنه ورته ویل چې تا خو په تحقیق سره د انصاف خبره وکړه انصاف ته زب سره خبره واورم کچر د منل وي او به منمو کده منل نه نه ایسه بیرت کوم ویل اخینه بزوي چې بالکل صحیح ده وینه زید شوټم بلا او د دیني زی په خوا کې کینسو مصعب ابن عمر د قران تلاوت شروع کی او عرب په قران باندې پویدل به د صحابي قران او د مصعب ابن عمر غونه سړی قران چې کله ور باندې تلاوت کې او دغه نه ورس زموږ د رسول الله صفات بیان کړل چې محمد علیه الصلاه والسلام د قیمتي انسان دی او دا سړی دی او دا سي نو د عملګری کې څه کوي چې د اسلام راوړل نه مخ کې د اوسید په شکل کې د اسلام نورانیت منغو کتو قومي مشر اسلام کې وردن نش بشاشت د اسلام کې ورغی
چې کله ته متاثر شو وی ویل چې تاسو په دین کې سړی داخليږي نو په کوم شرط باندې کومه طریقه راځي سړی به ګوردل نشي نو مصعب بن عمر ورته ویل شرط دغه دا چې اول به غسل وکي صفا جامع به واغوند او دغه نه بروسه دوه رکعات منځو کې او بعد دغه نه به کلمه توحید او یو رسول الله رسالت دین د اسلام کې به تر داخل شي دغه اشاره وکړه دله لکه څنګه چې ته باطینی پاکيږي د قشن ظاهري به مس پاکيږي یو روایت کې راځي یو سړي ایمان راوړ رسول الله ورته ویل چې د کفر په حالت کې دا کم وخت ستادي وي اغم پاک لري کا ابم ختم کی نو ار کله شاغه غسل وکي او دغه نور سره به صفا جامع او غسل او درکته منځو کې د رب العالمین سره تعلق برابر شو به ایمان راوړو بیرته تیر روان شو کله چې روان شو نو دی وخت کې سعد ابن عباده ناسو دا غسر ملګری مناسو و اسید رضی الله عنه شکل را داخله دو چې زمنګ نه وتلو په یو کیفیت باندې خو شکل راغی په دې رنگ کې ډیر تغییر راغلو د دې ځنه ډیر په غصه باندې وته او داغه خو نه شراتلو خوشاله سعد ابن عباده ورنه پښتنه وکړه چې چل وکي د خلکو سره مصعب ابن عمر او د اسد ابن زراره سره زما د ترور د بشي سره د بل سره نو اسید رضی الله عنه ورته ویلې وزوره لمه منه میکړه څه خبره وکړې څه مطالبه وکړې سمته واورېدلې د څه ډار کې دعوت د سعد لور نه کې چې تم لا اله الا الله ويا اسنه چې دا په ضد کې رانیش طریقه د دعوت وسره بیانې و منه میکړه د خبرو نو زه تیر عالم خو اسې خبره تعالی حکم سعده وېڅ خبره ده وېدا بنو حارثه خو پیژنې کنه وې او وې دوی غواړي چې سبا د تروزه باندې حمله او برید وکي وېستي او وجني اسعد ابن زراره دې میټنګ کړي دي جرګې د شکړې د شلکه د مصعب ابن عمر د اسعد ابن زراره را وسره او دلته ور باندې قرآن درسونه کوي دې کې درس دی او الته درس او دلته دا غبيخي ورته وایي چې ختم شي ایسه د مصعب ابن عمر زی او عربو کې خدای خپل ولی او به دا غیرت ډیر انتهایی زیاتو نو سات سے ورته ویل زما د ترور د زوی د قتل به سره غلې دی او نيزه واقص او لړ په غصه باندې کله چې د باغ لور داخل شو چې ګوري څوک نشته مقصد د اسید رضی الله عنه دا و چې د سعد ابن عباده د زیل ورشو دلم الله توفیق د ایمان ورکی دا ایمان راوړي د باندې د ایمان پرزو دی سات سے ویل چې لکه د سړي خو اسره اولې ګرم خو ایسه د مصعب ابن عمر او اسد ابن زراره په غصه شو په قهر شو چې لکه څه چلم شروع کړي د دعوتونه دی او داخله کوم د کار نه استری دی وسم اکثر انسانان دا وایي قران او سنت دی او دغه بری درسونه کې نسل نو دا به تعالی څه درک دنیا په کوم طرف باندې لاړ او خلکو کوم مادیات وګټل ته وسم دی په لګي نو مصعب ابن عمر ورته ویل سعد و تعالی ترشا زب تر د خپل خبر وړاندې کوم کده منلو وای منو که شرط د منلو نه نو ایسه بیرت کا هغه ورته قد انصفت و تا غوړي د انصاف نه دغه خبره وکړه دم د خپل نيزه په دې کې وټوم بلا او د دې نيزه په دې خوا کې پرلته واله کې نه صورتوي شوایا څه وای ته هغه ډېر په کیسه طریقې او ډېر تدبر سره د قران تلاوت شروع کی او د محمد رسول الله صفات شروع کړه یو ناشنا کیفیت پر سعد ابن عباده باندې راغی در مجاهدین قومندان به پاتې شوی ورسره اثر شکل ور باندې وکي نو د مصعب ابن عمر لوي چې په اسلام کې سړی ور داخلي کې په کومه طریقه ور داخل شي وی طریقې دا ده ته چې کله د اسلام لور داخليږي نو په دې وخت کې به ته د څه چلوږي چې اول به غسل وکي به صفا جامع واغوندي دغه نور سبا دوه رکعات منځو کې به کلمه توحید او دا خبره وکي وی چې بالکل صحیح ده اماغه طریقه سره وکړو په اسلام کې دا مر داخل شو حسین رضی الله عنه به خپل مناقب لري وېدا دومره کمالي صحابي او شکل به قران ویلي زونه صفا او صفا زونه ولونه ملائک برکته کېدل حدیث بخاری کې راځي په وجه کې د استړلو قران چې کله شروع کې د ملائک راکته کېدل دومره را نږدې شو چې ایسه د اثر ټوګونه شروع کړه نو دوی ویل چې لکه اسما د اثر ټوګونه وې تلاوت پرې کو چخواله ورغه شي قلار شو به چې کله تلاوت شروع کینو په دې وخت کې به دا کار راغی د دبه د خوا کې بچي و دوه ایسته دا بچي به سره وشد کم چې د اثر باندې ورونه خيږي خو رسول الله دا خبره وکړه
چې سرناګانی ویل شي پورته قتل ورته قاتل می حتی جسمان سترګونه غایب شو ورکش رسول الله فرمای وی تلک السکینه وی دغه سکینه د شکل انسان قران وای د الله د خونه دار نازلی کی دا ملائک تر راکته کېده سره قران الله زونه دي خلکو صفا و د شي اثر بور باندې کېده صحابه او صفا خلق و او د محمد رسول الله بیانم هغه کمالی او اوچت قیمتي بیان او کله به ارچا ورونه اثر ور باندې کو او سید رسول الله فخپل فرمای وې دې سو وختونه کې کمال مرګ راشي زه چې مرشم نظم عقیده دا چې بډارک جنتی ومه یو دا چې کله د قران تلاوت کوم به بده شي کیفیت کې زوما شي زما د مرګ فیصله وشي نو امید دار چې الله به ما جنت لبوزي دویم دا چې کله رسول الله خطبه بیانوي او زه د رسول الله تقریر لنه سم د خطبه لانه په دې کیفیت کې شرط ما باندې مرګ راغی نو زه به ډاره جنت لزم او دریم چې کله زه جنازه پر روانو ما دا درې ورته حالات دي چې انسان بده کې سوچو کې بکار دا چې د خپل زړه برابر کی عبد الله ابن مسعود یو سړی ورته ویغه د جنازې په حالت کې خنده کوله نو وی ویلې زه بس تاسو تر مرګ پورې خبره ونه کوم دا ته څنګه انساني چې بده کې جنازه تیریږي او ته خندا کوي حسن بصری مې په سړی ورته ویغه خوراک وی ویلې چې راځم تاسو سره خبره ونه کوم او استاد زړه مړ دی ځکه دا زړه د انسان کله کله وجلې کیږي ظاهری شکل به جوړي بدن به جوړي مضبوطه تنب لري لیکن په منځ کې زړه وجلې شوی بیمانه او کافر او دا صحابه دي قیمتي خلک و د یو کس د وجه رب العالمین ایسته بدوي کې غټ کارو کې ډله خلک په اسلام کې را داخلي دل تر دې پوري چې سوا د یو کس نه سعد صاحب چې کله بلاړو د خپل خاندان لو راجمه کې ورته ویل زه به تاسو کې څنګه سړی وته په منګه سید سړی او بهتر سړی قیمتي سړی اوچتا وې تر څو پر چې تاسو په محمد رسول الله باندې ایمان را نه وړي زه به ګوره چرتم تاسو سره خبري ونه کوم ټول قوم به هغه ایمان راوړ مګر د اسرم په نامه باندې وکړو چې هغه را نه وړو هغه به راوړي د کله چې تبوک رسول الله وته نو د ځان سره دا سوچوږي چې لکه دا خدای الله حق نبی ری ایمان پر راوړل پکار دی جګړه کې ایسه پیدا شهید مش د الله نبی ویلي عامل قليلا واجر كثيرا ودا د صحابي دي چې عمل لکړي دي او څنګه الله ډېر اجر ورکړي ځکه هغه د رسول الله د حالات مطالعه کولو دغه نه پویدل بني امیہ بنو وائل بنو ختمه وغیرہ دا خلک به ورستا را داخل شو په اسلام کې اول وخت کې دا دعوت قبول نه کې وجه دا و چې دوی مشر اسلف او هغه ډېر خراب سړیو کله په یو ځای کې د محله والا خلک او د قوم والا خلک هغه ډیر جوړي لیکن دا مشر باندې الله خراب سره مقرر کی یو خراب مولای خراب والی او خراب حکمران هغه دې نه پریدي چې حق قبول کی الګه ګوره دا مومن یو د کې دا کار دی او د کې دا کار دی او د کې دا عربي او شعر وایي واذا كان الغراب دليل قوم يمر بهم الى جيف الكلاب چې کله د یو قوم مشر تور کارغي نو داخله بوزي هغه ځل چې په کوم ځای کې مردار پرتای خراب مشر دي خراب مشر نتیجه دا و چې دا ډېر روسه د ایمان والا شو په ایمان باندې مشرف شول شیرونه به ویلې او عربو کې دا شعر مسله چې ودا ډېره مهمه وازه چې کم سړی به شاعر او ناقب شوی به رهبری دا رهبری به منله وجدا د شو لکه ورادو چې انسان لري اخبار چې انسان لري په دې باندې نشرات هم ډېر مخوړان دي په خطابه باندې او په شعر باندې تر دې پورې په عربو کې دا شعر دومره مهم و چې خراب شعرونه واقع به یادول کنزل بچ په شعر کې شعر واقع به یادول حماسه کې راځي متنبی کې سبا معلقه کې داو معلقي و د رسول الله دراتک نه مخ کې دوی لیکلې وي ایوه به ځوړن کا په کعبه کې چې اې د مقابله سو کولې شي غني شي کولې یو سړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې کې تاسو ته کوم سورہ کاته مونږ د الله نبی ورته ویلې وې د سار دوه رکعاته ماسپکین به څلور رکعاته مازیګر به څلور رکعاته ماقام دې رکعاته او ما حسن څلور یو ځای پر شراړ وې ستې دی یاد وته بیرغه وی یا رسول الله ته مله تکرار کا چې به کله تکرار کینو هغه به دی یاد وته یو سړی د رسول الله خوا کې ناسو صحابي وو وی اې د الله نبی کستا اجازه مال را پرې د جزې نږدې پویا کم د الله نبی ورشه وی یا هاذا اے پلانیا ان الصلاه اربعا فاربعا فثلاثه بعدهن اربعا
من الفجر رکعتين لا تضيع وی ای سړیا څلور رکعات مونږ کوا چې هغه مازیګر دی دغه نور سه به څلور رکعات مونږ کوا څلور د ماسپکین به څلور د مازیګر فثلاثه به درې رکعات د ماقام او بعدهن ثلاثه اربع چې دغه نور سه به د ماخصن څلور رکعات مونږ دی او دوه رکعات د سر دا ګور ځای نه کې او دا همیشه کوا ویغه بالکل په ملت کې دا خبر آیات شو ځکه شیر کې ورته ویلې څومره صحابه چې رسول الله په خوا کې ناس هغه ټول وخاندل چې ګوره مخکې خبره نه یادې دا شیر یادې دو خودي اصل په ملګرو باندې دا خواري وکړه چې رسول الله خبره مې منه او دا او دا چې کله مصعب بن عمر د لسم کال د رسول الله د نبوشنو مکې لراغی او نبی کریم علیه الصلاه والسلام له زیره ورکی شهید الله رسول پلانې امر داخل شو پلانې امر داخل شو پلانې امر داخل شو په اسلام کې دا ټول خوشحالي ورته بیان کړه کارګزاري مقصد پکې دا و چې نبی کریم علیه الصلاه والسلام په دې باندې خوشاله شي ځکه زه د قاصده واستازه مو د خپل کارګزاري به دا بیان کم مرګره په مرګره دغه په طریقې باندې خوشحالي د لسم کال د نبوشنو ډیر کسان اراده د حج وکړه یا د عمره تقریبا چې بدی کې اوی نارینه و یا درې بیا دو به زنانو ام عماره ام منیعه دوی مرانی دوی چې په سفر باندې را روان و نو په دې سفر کې دا جرګه ځان سره وکړه یا دراتک نمخ کې چې لکه مونږ خو ایمان راوړو د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیعت پر ایمان باندې وکي راځي چې بل چلو کو وېڅ چلا وېد چې چر بو کو ترڅو پورې بدر رسول الله د دشمنانو لمنګه پر خودلې کله یو ځلې یو کله بل ځلې کله یو ځکه د یې شپې تیرې یو کله په بل ځکه ځان سره به اسره ول دی مدینه له کچا اراده د جګړې لرل نو موږ په تایید کې ودرې وې سبا دشمنان مات کو د محمد رسول الله بلک پارام ژوند وتی خپل مابین کې دا جرګه سره وکړه وړې راخاله رال حج لا د حج د مراسم چې کله ادا کېدل نو په دې مقام کې دوه کسان دا پټو د استخباراتو په طریقې نه په پټو طریقه ورولېګل چې ترڅو د رسول الله سره یو مجلس قائم کړي موږ سره کینوي سره خبره وکړو سعد بن مالک مباغه کې او عامر ابن منذر یا براء ابن معروف دا دو صحابه د نبی کریم علیه الصلاه والسلام خواله شکل راتل نو خلکو نه پوښتنه وکړه چې لکه دا محمد څوک دی عليه السلام یو سړی ورته اشاره وکړه وې دغه عباس ګوري وې آو وې د په دې خوا کې چې ناس هم دغه محمد صلی الله علیه وسلم دی وې دار وې آو د نبی کریم علیه الصلاه والسلام خواله رالل نبی کریم علیه الصلاه والسلام خواله چې کړه رالل نو د الله رسول ورته ویل چې تاسو څوک یې ورته ویل وې انا زشما براء ابن معروف دی بل له تاسو کې سعد ابن مالک رسول الله ورته ویل اشاعر هغه شاعر د ورته نام یا رسول الله شاعر د الله نبی دا خبره ډېره د خوشالۍ نه وکړه وجه دا چې شاعر موږ په تایید کې راځي او شاعر چې کله ما په تایید کې راغی واقعي ایمان راوړو د دین د اسلام ډېر په اسانه باندې وسخور شي ورته ویل چې موږ د قوم سره د شپې یو مجلس غواړي چې په کوم ځای کې ته غواړي التاجریګو د الله نبی ډېره کړه دولسمه یا درلسمه شپه باندې د اختر نورستا کله چې د جمعه الصغرا اې دی خو لرا شنو په دې ځکه ومنګو تاسو د غرب په دې منځ کې د غرب په دې خوا کې د خپل مجلس شوکو وی سیدا هغه لاله خپل ملګرو لوي چې موږ د رسول الله نو وخت واخصو په دې کیفیت باندې خو کله چې داش پراله داخله په آرام باندې ود شو د شپې 3 مې سوا سلس دوی راوچت شول او عبد الله ابن عمرو ابن حرام چې دا جابر ابن عبد الله پلار دی دیم د ځان سره روان دام یو نیک سړیو ورته ویلې قسم په الله زموږ په باندې دا پرځونه نه کیږي چې تر جهنم لرګې شي راځه محمد رسول الله سره بیعت کو په ایمان باندې او د ایمان خبري وسره کو چې تم ایمان راوړې وي الله جنتی کی وی سیدا تر دې پورې چې برای ابن معروف فرمای یا سعد ابن مالک ومن په دې کیفیت باندې رالو لکه قطا مرغا هغه د شمرغره چې کله په یوځای کې حرکت کې څو قرباني پويږي نه واغه ځای ځان رسولي ملګری رالل نو په دې کې نبی کریم علیه الصلاه والسلام سره عباس صاحب مودار هغه کاکاو اگر که په دې وخت کې د ایمان راوړې نه دي لیکن ډیر او امین سړی او راز ساتلو قوی رای سړیو څنګه چې داخله کرالو د عباس صاحب د خواږه کې نسو د رسول الله په خواږه نو عباس صاحب خبره شروع کړه
اپی پوه شو چې داخله په دینیت باندې راغلي دي چې زما دا وراره وس ځان سره بوزي زه دوی څو خبرې کوم ویرګه خبره ده زمي خپل وراره سره په عقیده کې شریک نه ما ځکه کافر ما او دا چې مسلمان دی خود دومره خبره ده داخله اراده لري چې بده باندې برید وکي وي وښني لیکن موږ د په تایید کې ولاړو ځکه دا زموږ خاندان دي سره رحمی ده چاله نه پریدو تاسو خراغلی په دینیت باندې چې دا محمد صلی الله علیه وسلم د دې جن بوزي سبا مدینه لا یو څو خبره تاسو را کوم هغه خبره ده چې چیرته سبا پریدي ځکه بده کې سخت هم راځي بده کې مشکلات هم راځي جګړه هم راځي وجلم راځي او سباس ما وراره تاسو په مدینه کې خالی پرې دی بیا خلک قرباني برید وکي وي وجنه ګوردا کار نشي کېده کمن کافر میو که رقم ته رسول رحمت وجنه چاله بریدونه نو تاسو خوخه چې دا منګه څنګه د سره په کوم ترتیب باندې تاسو جوړواله کوي څنګه نه کوي که ساتي شي بوزي کې نشي ساتي بس موږ خو ساتو نو دې ملګر ورته ویل عباس لا چې ستا خبره موږ واورې رسول الله علیه ویل چې قلتم سوا اذا الله نبی تسوي نبی کریم علیه الصلاه والسلام قران شروع کړي قران دعوت د رسول الله عادت چې قران کله شروع کړي دی ورته ویل اذا الله نبی موږ پتا باندې ایمان راوړې مانه موږ مسلمانان یو چې کله پتا باندې ایمان او اسلام راوړې اساس سره بیعت په څو مسلو باندې کوو رسول الله ورته چې اسما سره بیعت کوي وی آو وی اولنې بیعت په دې باندې کوي بالسمع والطاعه في النشاط والكسل زما خبره به منی او اغیله به وګ دی اگر که تاسو خوشاله وي او که خپه وي دا بیعت پیغمبر علیه الصلاه والسلام زموږ سره کړی دی د شي بنو چې په موږ باندې وعده راشي په دې وعده کې هغه کارونه کوي چې هغه غیر مسلم کوي په دې کې د رقص پروګرام د شراب پروګرام او ځان لوي چې موږ مسلمانانو د اسلام نه دي کوم باندې غم راځي که په موږ باندې خوشحالي راځي په هر حالات کې موږ او تاسو به د محمد صلی الله علیه وسلم خبره اومنو واغله طاعت وکړو دویم بالانفاق عسرا ويسرا تاسو وګوره په دې دین د اسلام باندې خرچه کوي چنده به اچوي کاغه مالدار وي که غریبانان وي زګه دې سره دشمن په مقابل کې جګړه کې چنده به اچو دسي منشي ویل چې لکه ما وسه نشتا 50 روپۍ واچو او روپۍ واچو خو شی بکدي زګه دین د اسلام د قرباني دین دې دله مال کړي همدشه به خبره کېږي نه دا خبره ورته وکړه چې خرچه به تاسو کوي په دې کیفیت باندې او دریم ورته ویل چې امر بالمعروف او نهي عن المنکر بکوي نبی کریم علیه الصلاه والسلام څنګه شاوسنه په دې بیعت اخستي خلق به قران له دعوت او رسول الله سنتنا د شرک او بدعت به منع کوي ځکه امر بالمعروف کې دا کار دی چې سړي باندې به شیطان راتلی نشي حدیث کې راځي رسول الله فرمایي د قوم د بربادي لپاره رب العالمین سم ملائکه ورولېږي چې دا قوم برباد کړي نو ملائکه الله له ویل چې الله په دې کې خو یو شیخ دی چې ځلې رجګنټي ذکرونه کوي وی ویل چې اول په دغه شیخ باندې وروران کا وروي غرزوا وجدادا چې زما دین دغه مخالفت کېدو وې د تندیم چرته نه گونج کېدو یو اثر کې مدار چې رب العالمین فرمایي چې اولیاء الله هغه انسانان دي چې کله د الله د دین بے عزتی کېږي د شي غوسه کېږي لکه پړنګان ویندام سیدا او بلې ورته ویلې چې تاسو به ګورزما د سي دفاع کوي لکه څنګه چې د خپل بچو او زنانو سبا چې تاسو ردی نه مدینه لاړ شم ما په مقابل کې خلک ودرېږي نو به د شي نه غني چې لکه دا څوک د پردیس سره د قریشی راغله د مکی والا مهاجر کوي وجل به کفاته شفاعت نه بیعت به ما سره به خبره باندې کوي چې موږ بس تاسو د شي دفاع کوو لکه څنګه چې د خپل زنانو دفاع کوو د قشن د خپل اولاد او د خپل زنانو دفاع کوو او بل ورته دم ویلې چې چاله مشتری وس پارله شو پاګه کې باندې ځان کو چې لکه پلانې دی به مشتری او پلانې اهل چرته سوکي دی ورته ویل بالکل یا رسول الله من په دې باندې تیار یو ابو الحسن په نامه باندې صحابي واغ ورته اې الله نبی و اسنه چې تاسو سره موږ بیعتونه په دې شینو باندې وکړو الته په مدینه کې زموږ سره خوا کې يهوديان پراتري دغه سره موږ ډېر بیعتونه کړې دي جګړه بنه کو دا چې وستا په تایید کې ودرېګو نو دغه سره بیعت ماتيږي د شنه چې سبات بیرته مکه لرا شو هغه سره بجنجال واره شوې صحابه ډېر وکړ خلکو هغه خبره مضبوطه ولا
فتبسم رسول الله صلی الله علیه وسلم د شکر دا خبره وکړه نو په دې وخت کې نبی کریم علیه الصلاه والسلام مسکیش ورته ویلې احارب من حاربتم زبد هغه چا سره جګړه کوم چې چا سره تاسو جګړه کوئ او زبد هغه چا سره خپل ولی کوم چې چا سره تاسو خپل ولی کوئ تاسو وینې زما وینې دا او تاسو خپل ولی زما خپل ولی دا بیعتونه سره بده وشو یو دوه صحابه د خپل قوم له متوجي شو د بیعت کول نه مخکي د قوم له مخامخ شو چې اي خلکو د محمد صلی الله علیه وسلم سره تاسو بیعت په دې خبره باندې وکړه ګوردا ټوکی نه د دین دی دینه په دې کې جنگ راځي په دې کې وجل راځي په دې کې مهاجرت راځي ډیره تیار یو کو تیار نه قوم ورته بالکل مونږ تیار یو نبی کریم علیه الصلاه والسلام د خلکو الله سره بیعت وروګدونه اسعد ابن زراره الله سنونی وینا د قوم لوي چې لکه تیار دي خبره لکه تیار نه وي آو ورته ویل چې د خپل الله سره کوم د رسول الله سره باندې بیعت کو خدای ملګر ورته وی اے الله نبی کوم څه سره بیعت کو بر بیعت باندې به تم لسره کی زګر سره کوم بیعت پر خبره باندې وکي لکه رسول الله دا بیعت موږ سره کړی دی د الله نبی ویلې زه په دې باندې تاسو د شي ونه ویلې چې منصب بدر کما وزارت بدر کما ریاست بدر کما ودا وکه تاسو په دې بیعت باندې وفا وکړه رب العالمین متا سره جنت درکې پاندې سره خبره وشوه زمون سره دا وعده چې کله موږ په دې باندې وفا وکړه الله رب عزت موږ تاسو له جنت راکړي شیطان په دې مجلس کې ناستو شیطان کله دا خبره د وسوسې په طریقه باندې نقل کوي او کله په یو طریقه او کله په بل یو د منډه کړهو د غربانه ودرېدو आवाज وکي یا معاشر قریش اے قریشو ان مزمما والصبات ما ودا محمد او د مزمم چې د فوج د ټول ګورستاسو د جګړې په مقابل کې یو بل سره بیعتونه وکړه نورم خوخه یو روایت کې راغلي مزمم بل کې راغلي محمد خو لیکن مزمم زګه دوی پیغمبر له مزمم ویلي شیطان چې کله دا आवाज وکړي نبی کریم علیه السلام ملګرو له ویل چې لکه خوارش شي زی ارسل خپل ځای لزی نو ابو جهل راغی او د مدینه د مشران راځه مګر چې ګوره موږ تاسو سره جنگ نه کوو تاسو موږ په خلاف باندې د محمد سره تایید کوي دفاع کوي بیعتونه کوي موږ له څومره عزتمن خلک کاری او تاسو ګوره موږ د وجلو موږ د اولاد په وجلو کې دې شړې سره دفاع کوي تایید کوي او داس موږ په دښمنۍ کې واقع دي د مشرانو ویلي وی قسم په الله چې موږ د بیعت نه کړې او دا حقیقت مو ځکه بیعت کشرانو صحابه وکړو عبد الله ابن ابي بن سلول الله په دا خبره موکړه وې کزه چیرته په مدینه کې و د مکې لړاغله نه به حج لا وې زما د امر نظم دي کشرانو ګوره بالکل چا سره بیعت نه کو داس ما ډیر پابند خلک دي کشرانو صحابه یو بل لري وکړه وې خبره الله سانه کړه خو تحقیق شروع شو بیعت چا کړه اخر نتیجه دارو وتل شهردار مدینه والا کړي دي ابو جهل یو څو شا سواران تیار کړه وی ویل چې لکه داخله راونی شي وی وښنی چې کله تل د مدینه والا ټول مدینه داخل شو مگر دوه کسان عامر ابن منذر او دقشانه سعد ابن ربيع عامر ابن منذر امتیازان خلاص کې هغه مرشد او سعد ابن ربيع ونیو وې دې چې کله ونیو د وختونه راکړو حتی په دې والو ونی مکیل را داخل کی ابو جهل علیه اللعنت ورته چې وګ سړیو ورته وی ویل چې لکه زما خلک کومک وکا کنه وې ته څوک وی هغه سړی د خلکو ورته وی دا هغه سړی دی چې زمون په خلاف باندې د محمد سره بیعت کړی دی وې نور مو وای نور مرسار کې دوی چې ډېر سختي والم وې په دې منځ کې یو سړی په ما باندې رحم راغی وی ویل چې لکه په دې مکه کې څوک پیژنې کنه پیژنې وې ما ورته ویل دوه کسان پیژنم عادی مطعم ابن عادی او حارث ابن هشام اغه له پمنډه باندې هغه سړی راغی ودلته او سړی د استاپ نامه باندې امن طلب کړي او د خلکو مړ کې وای وژلو هغه چرال وکم سړی دی ودا سعد ابن ربيعه نو ایسه ورن اخلاص کې شکل ورن اخلاص کې ورته چې دا نور مو وژنې ځکه موږ په نامه باندې د امن غوښتي او دې باندې عربان خوشاله کېدل د مظلوم په کې دا پیدا وشو چې هغه الله د ظلم نه بچ کېدو په کې شهرت وش دې کسانو ویل چې لکه زمونږ ملګری نیولې موږ د مکې والا سره جګړه کوو سعد ابن ربيعه الله ال تور وستو او بیرته ور داخل شو مدینه له او کله چې دا شیطان आवाज وکي التم رسول الله دا طلب کړو چې رسول الله موږ د مینا والا ټول وښنو پیغمبر علیه الصلاه والسلام ورته چې نه وسی وخت نری دوی لاړ بیرته به مکې له مدینه له نبی کریم علیه الصلاه والسلام سره ویل نه وجدا وجه رب العالمین دل امر نه وکړي نور روان چا سمې پرز باندې ان شاء الله کچر د ژوندۍ بیا به رسول الله د هجرت واقعا هغه بیانېږي رب العالمین موږ تاسو د محمد رسول الله تابع نصیب کړي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم چونکه نن د نبی کریم علیه الصلاه والسلام د مبارک سیرت او دغه د درس ورځ د دې پر خبره رسیدلې و چې مصعب ابن عمر د اسعد ابن زراره په قیادت کې مدینه منورې ته لاړو او دا د رسول الله عادت مبارک او چې کله به یوځای کې دعوت وختلو نو د قران ولا یو عالم به ورولېګو هغه به الته قران بیانو ځکه دعوت د قران د اتفاقی دعوت دی او اثري دعوت دی هر انساني منی رنگ تی علي به دا خبره بیان شو چې دار زوفره د بنو عبد الاشحل یو باغو پاغي کې بیر مرقه الته مصعب ابن عمر د قران درس شروع کړو خلکو به ته پوښتنه کول چې لکه دا کم ځای کې ناشته او شرط دی پلاني ځای کې او سید رضی الله عنه او سعد بن عباده دا یو د بل وسې ورسره وراله حتی نتیجه ده چې د ایمان راوړو اول اسید رضی الله عنه ورغه ډیر په قهر او غصه په دین باندې چې زمنګ دا کشران دي چې ګډ وډ کړه لکه اوسم اکثر انسانان دا خبره کوي چې د قران په بیان د رسول الله په حدیث باندې سړی ګډوډيږي مصعب بن عمر ډیر خیر دی یو هغه دعوت د قران ورکه خو هغه ته اثر قبول کې رنگ ته واقع سو ایمان راوړو به سعد بن عباده ورغه نبی کریم علیه الصلاه والسلام مانه دومره وخیرتوبو کې چې د مدینه منورې د تګ نه مخ کې التزام له مرکز برابر کی د زموږ رسول الله صلی الله علیه وسلم وخیرته و په دې ټول انسانانو کې ډیر عقلمند انسان او خیر انسان هغه محمد صلی الله علیه وسلم دی چې د مکینه کله ورزم نو زما ملګرو به الته مرکز برابر کړی او بعد دغه نو به ایسه کار شروع شي یو کس لګو دی ولې لګو محدثین او مفسرین ذکر کوي وی دي کې اشاره ده دی چې دنیا دارالاسباب دا خامخه انسان په سبب لټي حدیث کې د امر یو مرشه سخته شو د الله نبی دی ملګرو کې ملګری لوي چې کم یو کس به چې دې ځله ما ورسې خو به دې شرط باندې شي زخمین نشو یو صحابي ویل یا رسول الله زه حدیث کې راځي الله نبی دوه وسپنه خولې بسره کړی سره د دینه چې رسول الله رئیس المتوکلین دی د ټولو توکل کوونکو رئیس دی رهبر دی خدا دوه خولې ولی استعمال کړي موږ له دا ویل چې ګوره دا به استعمالي یو بل صحابي ویل غو کړي څنګه یو خوشی میکړه توکل مې وکړ الله له موسبارله د الله نبی ورته ویلې چې اوله وتړه دغه نور څه به توکل وکا مانه دنیا کې چې انسان اوسېږي د رسول الله رضی تعلیماتونه معلومیږي چې دا سړی به اسباب استعمالي خو نور اعتماد به رب العالمین کوي او دا قرآن نه معلومیږي حاصل شي اول مصعب بن عمر لاړو به ورس شپږ کسان وراله به 12 کسان به تقریبا 3 کسان سره پاسه د اویو کې معنا 3 یا 2 د نارینه او 2 کې زنانه وي ام عماره یا ام عماره او ام منیع دا دواړه دي 3 کسان سره رالو د نبی کریم علیه الصلاه والسلام سره د ایمان په مسائلو باندې بیعت وکړي رسول الله سره په غشپک خبرو باندې بیعت وکړي اول بالسمع والطاعه دا بیعت لکه څنګه چې صحابه سره شوی د قشند ازمن سره دی کومه تاسو چرته ځان له مسلمانان وایو او مؤمنان وایو نو د محمد رسول الله سره بس موږ بیعت په دې خبره باندې کوم خوشاله او کوم خپو کوم باندې غم او کوم باندې خدي د رسول الله تابعداري وکړو د شي بني چې کله موږ باندې غم راغنه به رسول الله تابعداري پرې دا او کچر د خوشحالي به کو یا بالعکس هر حال کې دې مرده خبره وکړه نبی کریم علیه الصلاه والسلام په دې بیعت کې چې د دین په اړه کې بدشانه یې نه کوي لا يخافون لومة لائم امام راغب مفردات کړي کې دا معنی چې لا يخافون اعتراض معترضين
یو سړی چې کله د دین مسله کوي نو په دې وخت کې ودا به د چا د اعتراض نه هریږي نه چې لکه د خلک به وایي او د خلک به وخاندي او ایسه خیر د حکم د بریځ کې ماچ امر بالمعروف باندې بیعت وکي دا بیعت موږ سره رسول الله کړی دی چې د الله دی دین له خلک دعوت وو د بدیو نه به منکو د دفاع په اړه کې جسمه برسه دفاع کوي لکه خپل بچو د خپل اهله د خپل زنانو د الله نبی دا خبره وسره ولي وکړه معنا داخله دي خبره لټړي ځکه دا دین د اسلام سخت دین دی د دې په بیانولو کې په انسان باندې قسمه قسم مشکلات راځي جنگونه به کې راځي وینه به کې تويږي دا شرط د راحت دین نه دی چې انسان ځان له اسلام راوړ قرار نور دی په یوځای کې آرام کوي وجل به کې راځي قید به کې راځي دا خبره رسول الله دی له وکړه چې دا ملګری تیار شو تکړه شو قیامت پورې خلک بیعت پرې طریقه باندې وکړي او به ویل چې کله چاله ذمہواری وسپارل شو نو هغه سره به تاسو بحث او نزاع نه کوئ په دې شرط باندې چې کله د ذمہواری وسپارل شو د اهل الله صحابه ویل بالکل صحیح یا رسول الله بیعت وسره کې بیعت کې به دوه خبرې دي یو دا چې اول اسعد ابن زراره وکړه دا اگر که کشر دی خو لیکن د دعوت په لحاظ سره ډېر مخکې دی دعوت چې کله انسان کوي زمنګ الله اغلب قدر ور کوي دویم قول علماء دا ذکر کوي چې ابو الحیثمه ابن طیحان او څوک جناب براء ابن معروف لیکن په دې درې واړو خبرو کې اولنې خبره مهمه ده اسعد ابن زراره چې دا د سعد ابن عباده د ترور زوی دی د رسول الله سره اولنې بیعت وکړي بیعت په لاسو کې ورته مخامخ شو ودا خبره دا خبره به ورسره بل ملګری راغی به بل ملګری راغی حتی تر درې کسانو پورې دا ټول پوره شو زرانه چې کله ډالې نبی کریم علیه الصلاه والسلام دغه سره بیعت وکړي بالفم باللسان په ژبه باندې لاس وسره چرته ونه لګاو دیو جن عائشہ به فرمای والله قسم فالله ما مسد يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امراه قط قسم فالله چې د محمد صلی الله علیه وسلم لاس دا چرته پر دې زنانه سره لګیدل نه دي پر دې زنانه دا منه چې هغه سره نکاح کیږي بعض خلک لا بګی دي شو کې چې بده لاس باندې صادر یا کپڑا ورواچو به دي سړي لاس وروړاندې کی چې له بده کې ګور سره حائل راغی معنی راغی دا ټول د ابلیس وسوسې چې خلکو له اچي دا ناروا ده کم سړی چې پر دې زنانه سره لاس لګي په ورځ قیامت بل الله جهنم څخه کروټه بده لاس کې ورکی نو الله نبی دوه زنانو سره خبره پدې وکړه او جبا او کوم چې نارینه دي هغه سره بیعت کې بده لاس باندې لاس به ورکه په لاس کې خبره به وکړي چې لکه بالسمع والطاعه زما خبره به منئ امر بالمعروف وکوي اهل سره بنزانه کوي دا ټول خبره وش او دې زنانو سره دا بالپم تقریبا پدې کې اولنی 12 کسان نه بغیر خزرج د خاندان نو او د نور د اوسنه اسعد ابن زراره او سید رضی الله عنه سعد ابن عباده ابن صامت یمان ابن عجلان دایو یو راتلو د نبی کریم علیه الصلاه والسلام سره بیعت کوو لازم سره ملاولو د الله نبی باندې شکار وګړي د شي ونه کړی چې دا 12 کسان انتخاب کړو د شي ورته ویل چې لکه تاسو زئی او ان خپل کار نو شروع کړي دا 12 کسان د شي ګړل کده عیسی علیه السلام هغه خاص ملګری چې اوس به تاسو زه ځان له ملګری برابر او یو اق ملګری برابر تر شو پر جماعت او دسته جوړ شي دا 12 کسان کې چیرته یو بری در باندې وشو ختم او ارو سره به دا خبره بار کېدله دا ملګری زکه ته راول چې دا کار به ورسره ګرانېږي اسد ابن زراره د ملګرو لویل شي ای خلکو ګوره د محمد صلی الله علیه وسلم سره خو بیعت کوي جنگ به کې راځي او وجل به کې راځي او قتل او قتال به کې راځي ډیره تیاری کو تیار نه ټول ویلې تیاری عباس سے ورته ویل شي ای خلکو ګوره دا خلک راځي اوس ما پر وراره باندې حمله کوي من قریشی دیږي چې اگر کده سره موږ په دین کې برابر نه یو نو ورته تیاری یو لیکن دومره خبره چاله پرې دومره کسبه تاسو د مدینې له بوزي او ال تور باندې څوک عملیاتو کې بریده نه به هم دا ځان لپاره خود له دشمنان براشي ایسه د به وښني قتل بشي نو به وسه دي نه بوزي امام د موږ د پاره کړی چې دي چې موږ سره بس موږ به دفاع کوو منګه منو یا نه منو دا به جدا خبره صحابه ورته دا خبره وکړه عباس له وشلاست ته جدا شه نبی کریم علیه السلام څخه خبره وکړي تیر داس کې ویل شي و نبی کریم علیه الصلاه والسلام قران شروع کې دوه ورته یا رسول الله منګه ایمان شته بیره مسله شروع شو ابلیس علیه اللعنت په دې وخت کې आवाज هم کړو عذاب په نامه باندې دا امیدو
ځکه عادت د ابلیس دا دی چې سړی په دې کې وسوسه واچي قرآن کې الله دا خبره کړې ده چې کله د قرآن درس کیږي د قرآن دعوت کیږي نو ابلیس پر سینې کې ناست دی سړی دا خبره وږي چې اے سړی ګوره دا خبره د پلارو نه کنه خراب وکړه دې خبره کې ګوره ودلې دو تا د معنی ویل چې دغه دا خبره ده او دا ده لیکن دیږي کې ویل چې زوس دا وسوسې دي خلکو لورا چې دې باندې ډیر وخت لګيږي او چې ویل چې یا معاشره قریش اے قریشو ان مسممت والصبات ما ودا بد سره محمد او دغه ملګری راغلی ویراده لري چې تاسو په مقابل کې ودسته جوړ کی مقابله وکي نبی کریم علیه الصلاه والسلام د ملګرو لوي چې خوارش زید خوارش وا اگر کو دی ورته ویل چې رسول الله موږ پر خلکو باندې حمله وکړو جنگ د الله نبی ویل نه ځکه د ارش وخت معلومي یو زید جنگ انت به جنگ یو زید خبره انت به خبره کوي یو زید خاموش پاتې کیږي انت به خاموش پاتې کیږي د مکه مشرکانو د مدینه د مشران را طرف کړه وی ګور تاسو سره موږ دا خبرې کړې دي او دا خبرې کړې او دا تاسو موږ په خلاف باندې موږ د دشمن سره ودرېږي محمد سره عليه الصلاه والسلام مشران ویل قسم دې چې موږ خرمای نه وي څه خبره ده وې دا څه خبره ده وینشته مشره واقع وتیر د څه ویل شوی و کشران غلی شو ځکه خبره کشانو کړي و او کله چې تل نو په دې کې عامر ابن منذر دا تلاړو د مکه مشرکانو په شاسواران روان کړي و لیکن دا یو کسي ونی و هغه سخت والو باندې بیرته مدینه را داخل کې خو به مطعم ابن عدي او حارث ابن هشام دې دواړو کسانو دا غزمواري وکړل او دا غله امن ورکه خوشي کې به لاړل دي صحابه بیعت کړو چې بیرته موږ د خلاصي لپاره جنگ کوو خو ملګری ورغه خبره په امن شو لاړه نبی کریم علیه الصلاه والسلام په دې وخت کې دا مسله پټه کړه دی ولی پټه کړه وجدا چې ډیر کړه دی یو مسله هغه خلکو لنه ښکارا کوي کته ضروری ملګری ولی نه د الله نبی فرمایي چې اقزو من حوائجکم بالکتمان اے خلکو د خپل او کما قال د خپل حاجتونه ګوره په دې پټوالي باندې پورا کوي کله چې ستاسو ملګری ته اغله وي هغه د نیت د وجنه بل وي هغه بل وي څه خبره مشتور شي پټواله به وکړه دی نو خوب ولیدو خوب دې شول چې د ملګری رسول الله هجرت کوي والا خیله او دا علاقه به دې چې قرار لري چې د دوه خړونو په مابین کې دا او کجوري به ولاړ دي صحابه دا خبره معلومه کړې دي نه دا معلومیږي چې مدینه منوره ده مدینه رسول زکه به هغه کې کجوري دي د دوه ولا خړونو په مابین کې دا نو لګ لګ ملګری هم د ورتل تر دې پوري چې حبشو کې د خوب د رسول الله مشهور شو التم خبره ورسېده چې الله نبی شو خوب لیدل چې د ملګری به هجرت کې دي شو علاقه لا چې پاغي ځکه کجوري دي او هغه دوه خړونو په مابین کې د هر ملګری په دماغو کې دا خبره پرې وته چې دا مدینه منوره ده شپکه لوري سره د باج ملګری راغل جعفر رضی الله عنه د شپکه لوري سره راغی ابو موسی اشعری دا د شپکه لوري سره راغی را روانو مسراتللو لیکن دا رب العالمین عادت او سنت دی چې کله انسان کې غیرت وشي به الله د سره غیرت معاملې کوي دی خلکو دا ارزه پرې خودل کورونه پرې خودل بچي پرې خودل ازمکه پرې خودل رشتہ داران پرې خودل ازمکه الله سره به ایسه غیرت کې الله په فراخین راوس د انصار تاریخ پرې باندې گواه دی اقا مهاجرین چې دې ملک نه لاړل د رب العالمین د دین په غیرت باندې غریبانان لاړو الله مالدار را واپس کړ دیږي کې هیڅ نه لرل الله رب العالمین ارڅو د فراخ ورکړه دا زموږ د الله قانون دی کبه د لار کې چرته مرشد فی سبیل الله ګورته د الله په لار کې لاړې او که چرته پاتې شو بدیږي کې او په هجرت باندې قادر یو مړکیږي ملائک باندې په دې مخ او شابه وي وښنی بری او که چرته دا ملک دې پرې خو دا بنگله دې پرې خو دا کور دې پرې خو دا زمونږ الله دې غیرتی دې ارڅ برته الله برابر کی دې ملګری مې هجرت ولې کو دغه پر ډیر هو علماء ذکر کړی یو دا چې لاجل عبادت الله د رب العالمین د بندګۍ لپاره ابو بکر رضی الله عنه شکل بارک الله غماد علاقه ورشیدو ابن الدغنه په نامه باندې وشړیو د علاقه مشر هغه علاقه قارن امیده ورته ویل ابو بکر ولې رااله وی اسح فی الارض زبد اسمه کې ګرځم او اعبد الله رب العالمین بندګۍ کوم وی د خلکو را شړل بندګۍ له نه پری دي نو ابن دغنه ورته ویل استاغونه سړی خو باید ووم نه جو استاغونه سړی باید داخله ووم نه باسي ځکه ته د شي انساني چې د چا کار نه کار ورته برابرې ملمسته ور کوي مصیبتونه چې بچا باندې راشي هغه سره په دې کې ځان شریکي او د قشاله
مشکلات چې بچا باندې پراتی هغه سره اخلي د دې وجنه د خلکو هجرت کوشي د الله بندگی دا مهاجر شي دي جنزي او دا مجاهدین چې بری کورونه کې پاتې کېږي نه دغه وجه ده د رب العالمین بندگی هغه دیږي چې سم کول نشي نو مجبور دي چې د ملک نه بل ځای لاړ شي د ولایت نه بل یا د محلې نه بل دویمه هجرت په دینت باندې بناو لاجل حصول الامن چې موږ له رب العالمین سره امن راکړي دا مسلمانانو معذب کېدل ورسره ان شاء الله یو خبره ذکر کیږي چې ولی دوی له امن نو او بل د دې وجنه دوی هجرت کوي چې موږ له دار الخلافه په وجه کې پیدا شي اسلامي نظام اسلامي حکومت د دې وجنه دا يهود او نصارا ګوري چې په کوم ځای کې د مسلمانانو یو معمولونه ټولګي خو چې هغه سره داسو چې جرګه په ملک او په علاقه اسلامي نظام راشي متصل دی د وجه فیصله ده کچر د سره د اسلامي نظام غم نه او ته دا خبره کې چې رګه د خپل درسونه وایم او د خپل مدرسه کې اوسېږي به منځونه کوم او روزي نه سم او حجونه څه کوي نستا سره د يهود لانجره چې ونه سره راشي لیکن جنجال په دې ځای کې دی چې اسلامي نظام او اسلامي نظام چې نه نو ملک کې ډېر نقصان نه احکام د میراث معطل د دیت مسله معطله د قصاص مسله معطل پاتې کیږي د حدود مسله د څه پاتې کیږي ډیر د څه احکامات شته په قرآن او سنت کې موجود دي چې موږ تاسو ځان له مسلمانانو لیکن پیژنیم نه کوي پیژنې به موږ په عمل کې نشو راوستي دغه وجه ده چې د ملک قانون نشه اسلامي نظام نشه اسلامي تر څو پورې دغه فیصله په قرآن او سنت باندې ثابت شي کچر د غلاګر سره غلاو کې دغه لاس کټ کوي زناکار کې به تور مثال چیرته زنا وکړه هغه باندې حج جاری کوي او که شړي بنا روا باندې چیرته قتلونه وکړو نه غراونه شي استه وجنه قتل کوي او که چیرته معافي مسله کې دله به ورته معاف کوي نو دي صحابه ویلي چې د دې دار الخلافه لپاره منګه زو تر څو پورې پاګیزه کې موږ دا برابر کو او د امن لپاره منګه زو او بل په دینت باندې چې رب العالمین بندگی موږ په علاقه کې وکړو او دا هجرت ډېر ګران کارمو ګران کار په دې باندې و چې اول خو په خپل ملکی عبادت لپاره خودل نه دویم کې بچرته بار وتلی دی لار کې بدلار دوی کمین نیولو او که چیرته به گرفتار کړل نو به مال اندر نه خسرو حتی وجلې به دغه نږدې مثال ابو سلمہ رضی الله تعالی نبی کریم علیه الصلاه والسلام رضی ورو د ام سلمہ خاوند د چې کله اراده هجرت وکړه نو د خپل زنانه د ځن سره روان کړو تازه بچیم شوی د مکه مشرکان مخه شولا وی ویل چې لکه چرته رواني وی هجرت کوم وی کوم ځل چې وی دي چې زم په بل تر باندې روان چرته د زما وی چې هغه ځل زینو اول خو بس منګه د خلنه د خور پرې دلته او کې ورته د تاسو سره موږ نه پریدو هغه ورته چې لکه داس ما خپل خزره کوم ځل چې زما زما داس ما حق دی او د مؤمنه د مسلمانه ده د چې جل چې الله رب العالمین بندګي وکړي دي کې څه کار دی نه خلانجه سره وکړه حتی تر دې پورې چې خپل خور ونه اشاره کړه به دا بچي خو مال راکې ودا موږ ته نه درکو لکه څنګه چې موږ د خور دلته پاتې کېږي د قشز موږ د خورې په پاتې کېږي حتی صادر ودلتي واخصو او یک تنها روان شو به دې ابو سلمہ د تر ځامن شو هغه د دې او کېګانو سره لانجه وکړه ویل چې دا وراره خو زموږ حق دی سید د خور ساسو زموږ د رول لمر کړي و په دې منځ کې بچي و شو به دا مستر پرې نه خو د ظلم وکي لیکن دا موږ تاسو سره نه پریدو چې منګه د خپل وراره تاسو په دې خاندان کې پریدو دا موږ درنه آلو لانجه منجو شو هغه ته واخص نو غمونه په ام سلمہ باندې رااله یو غم ور باندې دار هغه چې خاون ته جدا شو بل غم ور باندې داده چې دا خپګانم پیدا شو چې اسماء پاتې کېدل باندې هغه خپي او بل غم ور باندې دار هغه چې خپل بچي چې تازه شوی هغه ته جدا شو تاریخ ولا لیکي وې دیو کال پورې به ام سلمہ رضی الله عنها ویغه د شي خړګۍ له اوته له سر به اوته او مازیګر پورې به وژړل و به ژړل چې کله مازیګر شو برته به کور لراله به بشپشوا به سبا چې کله مولا ځانو کې ایسه دی خړل ولاړه به په شړا باندې شروع وکړه ځکه دا غمونه ټوب رسله باندې پراته و چې مازیګر بشو به کور لراله یو کال پورې دا معمول شو جړاګانو مصیبتونه و اخر په خاندان کې وسړې پیدا شو دغه ور باندې رحم راغی وی ویل تر څو پورې بدا ماشومنګ دیونه ساتو جدا او تر څو پورې بدا زنانه دی خړګې له وجه او سر برازي جاړي به کله مازیګر شکور له برازي خاوند په هغه طریقه لاړو دا په دې مشکلاتو کې راړو دا بچی ته موږ دلته واخصو ورګي پریچ ورځي کوم خوځي الته دلاړش وې سره خپل بچي ورکه غیلا
وی ویل تعالی اجازه راشه په کوم طرف باندې تجي ال تلاړش خوند لاړو مدینه له ابو سلمہ رضی الله تعالی عنہ ودا په لار باندې روانه و د عثمان ابن ابي طلحه ابن طلحه بنو باندې وسړی واقعي ته پوښتنه وې څوکي به ام سلمہ وې شرط روانه وې د خاون خالمه وې کوم ذکر وې کوم مدینه منوره کې وراسه ما په سره روانه شي عربو کې دا عادت ډېر کې سو یو مهمان نوازی د ملمستیا مسله او بل د امانت مسله او صله رحمی دا ته مخ کې و د زنانو په روانه او ماشومې ته اخستو خو چې کله قباله کړه ورل ورته وی چې یا ام سلمہ دا تو دالي بچي دغه کورونه ګوري وي او وستا خاون په دې ځکه روزه ربیر تلاړم ځکه دا کافرو د سړی یو وخت کې زما وس نور تعالی وش نور ته یو کار دی کوي ام سلمہ رضی الله عنها چې کله ورل سره د بچینا خاون دی پاغه وخت کې خلګه مدوري شي ایستغه وفات شو چې کله وفات شو زنانه ډیره درمنه شو نبی کریم علیه الصلاه والسلام دې دا دعا وخدله وې دې شي وای چې قل انا لله وانا الیه راجعون اللهم اجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها دا خبرو کې چې الله مونږ ستایو تعالی بدرزو او مال د دینه غره راکا ودا دعا پیغمبر علیه الصلاه والسلام مال او خدله خو لیکن په دې مطلب باندې نه پوهیدم چې دې څه مقصد غره خاون مال راکا لیکن به می سوچ کوم چې ابو سلمہ غوندي کیسه انسان بچرته پیدا شي وجه دره چې اول مؤمنو اول مهاجرو او تکلیفونه ور باندې راځي ته پاتې شوم او بچی ته پاتې شو ډیر مو د بعد رالو بیا دا وفات شو دنه بچرته بل سړی غره نبی کریم علیه الصلاه والسلام ور باندې خطبه او جرګه وکړه ځان له زنانه طرف کړه ډیر زوی ورندار مو ځکه غیر ضرورو دی ورندار شو وی ورسته پوه شوم په دې باندې چې رسول الله مال ویلي چې واخلفني خيرا منها ودا په دعا کې وایا چې الله دې ابو سلمان مال غره خاوند راکا او یقیني چې نبی کریم علیه الصلاه والسلام ورته غره خاوندو د الله نبی کې دا عادت وو چې هغه بای زنانه کولی دی هغه د اعزاز د وجه عائشه رضی الله عنها په دې مناسبت باندې وکړه چې ابو بکر ام رومان خوشاله شي ام حبیبه په دې مناسبت باندې وکړه چې کله حبشه د خاوند سره لاړه هغه الته مرتد نصرانی د زنانه لم د ویل وراثت هم نصرانی شاوه ما په محمد رسول الله باندې کله کې ایمان راوړی دی دا غوښنه ټوک مو کې ایمان نه دی چې دلته دا خبره یو تر به یې انکار دیو رسول الله شکل دې غیرت نه پوي شو نو بادشاہ له خطر ولې کو چې لکه تاسو ماره پر نکاح باندې والا اکراما له لها او دا ام سلمہ په دې مناسبت باندې واغسته چې دا ډېر عزتمن زنانه د ډېر تکالیف ور باندې راغلي دی واغس ماره زیرورو زدا په نکاح باندې عالم کله چې واغسته په نکاح باندې نو ویل یا رسول الله وې مال غیرت راځي چې د ابو سلمہ اورسه زر بل خاون سره پاتې شم نبی کریم علیه الصلاه والسلام ورته دعا وکړه ایستا دا سره په نکاح کې راغله دویم هجرت چې کله کول عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنہ قران چې کله انسان مطالعه کې تقریبا 15 زید عمر ابن الخطاب سره داغه د نظر مطابق الله وحی را لګل دا ډیر ناشنا صحابي دی نبی کریم علیه الصلاه والسلام فرمایي خلک په خوب کې ولیدل د چا کمیس تر دیجه پورې د چا تر دیجه پورې د عمر ابن الخطاب دومره کمیس ځان په سره خلو ملګرو ورته یا رسول الله دې څه مقصد ودا دین دی د عمر بن خطاب په وخت کې بدین ډیره ترقیو کې یقیني شوی کړه په کوم لار باندې چې عمر بن خطاب روانو ابلیس علیه لعنت په غلا باندې نتلو شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرمایي وې د اسلام د دین دویم نوم شې عمر بن خطاب دی کې اوسره دا ته پوښوږي پاسپورت یا تذکره وغیرہ کېږي چې لکه دین دې سنې میږي اسلام خو کدا ته پوښتنه راوږي چې لکه دین دې سنې میږي تا ورته ویل چې عمر سیده اسلام نه دی مگر عمر دی او عمر نه دی مگر اسلام دی دې سره چې کوم سړی ورانه لړی تاسو یاد سړی دا به يهودي وي او یا رب العالمین په دشمنی کې اور واقع انسان دی اخر خاتمه به ایسه خرابې کی دغه هجرت ناشنا واقعا وا طریقه دا وا چې اول ویلار طواف وکي چې کله طواف وکي نو په دې وخت کې دوه رکعات منځ وکي او به اعلان وکړي چې معاشره قریش یاد ساتي ز سبا اراده هجرت لرم شل ځوانان ځان سره واخصه کم سړی چې وغواړي چې خزور باندې وژاړي یا مور به بورشي بس دې کنده کې زروانه ما میدان لدی راشي اول د سره مقابله وکي د مکه مشرکانو چې کله دا خبره اورده نه ایسه ټول غلي شو عمر داغه مخله شرط ودرېدل ځان سره دوه کسان نور ماخستي و عياش ابن ابي ربيعه او یو بل ملګری واقصو حشاب ابن العاص د عياش ابن ابي ربيعه چې د ابو جهل ورو د ابو جهل یو بل ورو حارث او د مور د خوانه ورو
عمر ابن خطاب روان شو د ملګرو سره په هجرت. کله چې ورسېدل مدینه منوره له نو ابو جهل ډیر ورانو هغه د حارث ویلې وراته چې لاړ شو او د عیاش ابن ربيعه چې زما ته ورور د مور د خوانه د په طریقه باندې راوېلو. نبی کریم علیه الصلاه والسلام له هجرت کړي نه دی. په دې وخت کې ابو جهل مرغه او د ابو لور مرغه آلته ډایرک ملاقات سره وشو. چې کله ملاقات وشو نو عیاش ویلې ته خبر نه وینا ویمړه مور دې په سړی خبره اسمو تامورا ویغي د قسم کړي دی کزما سر کې چرته سپږی وشي وې زبې ګمنځ نه کما او کدا د مکی ګرمي ما وسوځي زب چرته سور لاړ نشم ام دې ځکه بس ولاړو. نو عیاش پر اسره کې په خپل مور باندې ترس او رحم راغی وې زې چې سره سما. عمر سے ورته ویلې وی ګور دې کې دې خلکو چلې مزه تمہارا وسته داخله دې ګور بوجي والته دې وښني پری دي نه خدای خلکو شنه دې شړی ولې سو ورزم. عمر سے ورته بهما کچیر د استاد مور پر سر کې سپږی وشي خو ګمنځ به او کدار مکی ګرمي چیرته ور خپل سوري لتختی کته ورشي کو ورنه شو ورزما. اې دې ابو جهل او دې حارث ګور په دې خبره کې ولوي چل دې دشتر او تبرې کې راګيري وینه سو ورزم خورا روان شو. عمر سے ورته چې زی به خبره بره واورا داسما وک ځان سره ویسا د دې قبيله او تیزم دې کدوې در باندې چرته اراده د حمله کوله بس په دې باندې راسوري کوم ما خو له بیرته راتخته ودا خبرم سیدا. ابو جهل په خپل وخت باندې سور دی د ابو لوري په خپل وخت باندې سور دی عیاش په دې وخت باندې سور شو. ابو جهل خډیر روان سړیو ځکه دې امت فرعون ده چلے وکي کپه دې ورور باندې موږ حمله وکړو د وخت تیز دا بیرته عمر سے بل تخدي وی ویلي عیاش غویا وې زما دا وخت کمزورې دی راځه چې چلو کا چې ته زما وکړه سور شه زبستا وکړه سور شه وې دا خډیره کړه چې کله دا عیاش راکته کېږي د عمر بن خطاب دی وکینه ابو جهل مراکته شوی دی واغ بل ور مراکته شوی د قټیم کې حمله په وکړه ویني ودا چې ویني ولنو مټي په واړه ولي او وې تړو مکی لره داخل کې دوره سره داخل کی ځکه دا بدمعش سره مقصد دا و چې د خلکو له دا وکي وی ویلې چې یا معاشره قریش افعلوا بسفهائكم درې خپل به وقوفانو سره د کار وکي لکه څنګه چې موږ د خپل قمقل به وقوف سره کار وکي دا قمقل ځامن ویزید محمد سره بیعت کوي او دا عمر بن خطاب خواله ورزي د شیراګر کې لکه څنګه چې موږ دا راګر کړو سختي والو دام قیدی او ابو جندل قیدی او شنورما چې کوم خلکو به ایمان راوړو دوی به ځکه دا قیدن کول. نبی کریم علیه الصلاه والسلام به چې مدینه منوره لړغه قنوت نازله ورته وخت دوی لپاره دعا دریما صہیب رضی الله عنه روان شو. بعض خلک به صہیب رومي به پاریس ته راغلي دي دا غلطه خبره ده. صہیب د عربي دی د حيري علاقه د بغداد لیکن دا غلو ډاکوانو د بغداد نه ونی او ایسه په پاریسانو باندې خرج کی روميانو باندې خرج کی الته وړي کې راغړ شو خلکو دا خبره وکړه چې دا صہیب رومي دی کینه دا ذات له حد سره عربي بغدادي دی د عراق دی. عمر رضی الله عنه دا ویل وته ځان عربي ولي وای او د مرته ویل چې سره عربي ولې دومره یاد نه ده او دا خرچي ته ولې چې ته کې اسراف وېزه خو عربي څه کوي ځان له صاحب سے ورته ویلې چې زه اصل کې د بغداد ما لیکن د خلکو غلا کړم او به روم لوي وړم ایټالیا لا خرچ کړم نو الته پاتش او زما د عربي څه دومره یاد نه ده چې زه دا غوښ سره وړي کړو شوی ما شومته کې اسمه راشه به دا غوښ پرې شوی باندې عادت شوی دا او زه اسراف نه کوم دا مال زلګم په هغه ځینو کې چې په کوم ځای کې دین ترقی راځي نو اې دی وجنه دا اسراف نه دی بلکې دا انفاق دی. شیخ سړی مالدار سړی ور روان شو دا چې کله روان شو ځان سره خشم را واخص او تونه را واخصه د مکه مشرکانو په کسان راولېګل مخې شو چې کله مخې شول د په یوځای کې راګیر کې سوهې سه ورته ویل چې اے خلکو زما سره ګوره د شیخ ششتا تر څو برج تاسو ما باندې برید کوي یو 15 یو شل کسان تاسو کې وښنم او زه چې کم ځای په نخه کې ونسم امقه ځای ولما ډیر نشانسن سړیو دویم کدا غش زما سره ختم شي زما سره توره ده کما وښنی او قتلوي مې خو تاسو غانه بچ کې دی نشي سکار و تاسو کې وکما لیکن یو بل خبره تاسو سره کوم راځي وې معنی وې څه وې پلاني چې زما مال دی هغه تاسو له درکم بس ما پرې زما زما مدینه او تاسو مال په سلاړ شوی بس موږ له مال وخایا ځکه راغله مال په سیګریزي وې پلانې کور دی او پاغه کور کې دنه پلانې چې اوس پړې الته مال ذخیره کړي عربو کې دا عادت او به رسول الله په ملګرو یې شر دروغ نه ویلي
نو دار روان شو هغه غیزل ورل قران کې رب العالمین د آیتونو نازل کوي ومن الناس من یشری او بعض د شي خلک دي چې هغه د خپل ځان خرڅي د رب العالمین رضا اخلي چې په کوم قیمت باندې چې الله زموږ راضي شي دا آیات الله رب عزت د دې صحیح مبارک نازل کی چې صحیح دومره اوچت کارو کې رب العالمین فرمایي زی راضي کړم مال ورکه خپل مال نه تیر شو لیکن دلته زه راضي کړم د الله رضا ډېر مهم شی دی انسان چې هر عمل کې ک دعوت کې ک درس او تدریس کې جهاد دی په دې وړو وړو خبرو د خپل دماغ نه باندې چې لکه شهرت دی او غنیمت دی او پلانې دی او منصب دی او دا بلکې په هر کار کې مسله بدای چې رب العالمین څنګه راضي شي دا غره پر موږ څنګه کار اوچت کو قدم اوچت کو هغه چې کله راضي شو بس خبره برابر ده زینب رضی الله عنها په سیمه روانه شو د رسول الله لوروا لیکن دا د خلکو په دلاره کې ونی ولا چې ویني ولا په دې سپوغس کې واله مدینه منورې لړاله دغه دردمنه شو مریض شو ایسته به دا وفات شو نو دا خلک رالل پاتې سوق شو یوازې محمد صلی الله علیه وسلم پاتې شو ابو بکر صدیق پاتې شو او د قشن علی بن ابي طالب نبی کریم علیه الصلاه والسلام الله رب العالمین امر نه کړی نو څنګه زینا دا د الله امر لمنتظرو په دې مزمز کې قریش دا خبره وکړه چې لکه دا سونان خټول لاړ مدینه له دلته دوه خبرې کېږي راځي په دارو ندوه کې جرګو کو په جرګه کې وګوره قریش نه څنګه داخليږي او بني هاشم نه باندې داخليږي او بني عبد المطلب نه عبد المناف نه صرف ابو لهب نه داخل شي چې هغه دوه ملګری لري وجداله یو کدا پاغیزه کې دارو خلافه جوړ کړه او سبب په دې مکه باندې حمله وکړه زمنګ بت پرستی بالکل ختمي کی دویم لکه دینار استر زرا د شام تجارت کو اکمالاتي کاروانونه باندې داخله به بریدونه کوي څه طریقه به کار ده چې هغه منغو کو طریقه څه ده د دوی د مشر رئیس محمد صلی الله علیه وسلم دا وجل پکار دي دا ورته ختم کا بس خبره برابرۍ کی اکثر جرګې مشان مبارک کوي موسی علیہ السلام بارک یو کې دا قتل کوي مسله برابرېږي اصحاب کعب مبارک یو چې دا قتل کوي مسله برابرېږي او دا قشن د مبارک دا خبر کو چې دا قتل کوي چې دا قتل شو د ملګری په خپل تسنس کیږي مرکزی سړی مرکزی نقطه ده ته وېسي نو داخله په دارونتو کې کیناسته جرګه کوله چې کله جرګه کوله ایڅوګې نو پرې نو خدل شیطان امراغه د انسان په شکل باندې کله کله شیطان په یوځای کې د انسان په شکل باندې راشي رسول الله فرمایي تقریر مو کی د مولا په شکل باندې وتعالى راشي کیسه به ځم برابر کړي ډېر مزیدار الفاظ به استعمال کوي حالانکه رسول الله فرمایي چې دا ګور شیطان دی دوکه پې نشي تحقیق وکړي چې دا سړی د کم ځای راغلی دی د سره پر راغلی دی دا خبري ولي کوي چې تحقیق دې کله وکړي دغه نور څه به راغله خبري قبولیت کوا دروازه ټک ټک لا بوجل ولکه څوک دی وې درجه در اخره اوس پنګیر راغلی دی وې څه وې د دې مصیبت سره لکه څنګه تاسو مخې د قشن زمو سره مخې ما راځي چې بده کې جرګې د په خلاف باندې وکړو وړي راکړه اخلاص کوي دم کې نسو جرګه وکړه د محمد پیدا شوی علیه السلام دا کار کوي او خلک لاړه الته واغیزه کې ملګری برابر یو دا کار به کیږي او دا اې د مخري ول پکار دي ابو الاسود په نامه باندې کافر هغه ویلي طریقې دا وېدا په یوشي باندې سورلې باندې وټړې د جزیره العرب نه او باسه ایسه چې په کم طرف باندې لاړ شي الته به ورکشي د دې ملک د قومیت ورته ختم کړي شیطان ویل ودا نظر راځي ما خو خنه شو ویل کدا ولي وې تاسو دې شکل نه ګورئ څومره نوراني شکل لري رسول الله ډېر کیسه سړیو د خواغو الفاظ نه ګورئ څومره کیسه مزیدار ژبه لري دا کده دې جن تاسو وشړی او جزیره العرب نه بار کوي بار ملک په عجم کې بدشي ملګری ځان پیدا کیو بدی عرب باندې به حمله وکړي ټول به تسنس ابو الاسود حکم نظر چې پیش کې دیارت ابو المختاری په نامه باندې بل کافر هغه ورته بل نظر پیش کوي څه ورازي د شي چلو کو و په یو کوټه کې به بندي کو یو وخت د پاره به وی ایسته به مرشي نابغه ګوره په خانه شاعر مړ دی زهیر مړ دی دا به ختم شي یره دا خبره نه منو شیطان ورته ویلی والی وی قوم ډیر ناشنا قوم دی رسول الله قوم ډیر ناشنا خلک و د زمکه په سر باندې عزتمن خلک عرب او په عربو کې به عزتمن خلک قریش او په قریشو کې به د رسول الله خاندان حاصل لا چې په دې ټوله دنیا کې اوچت خلک قیمتي خلک د نسب والا خلک هغه زمونږ اوساسو د محمد صلی الله علیه وسلم خاندان دی شیطان ویلی وی دا قوم ډیر عزتمن دی ډیر ننګیلین خلک دی قسم په الله قدم په کوټه کې بندي کې برید درمانه وکي ایسته به په سودر نه خلاص ابو جهل ویلی وساسو د نظریش ما خوښ نه شوي څوګه بار مطلب وشړې څوګه قیدی کې د چل به وکړو یو پنځل لسمانه مال راکې د ار قوم دا یو سړی دوه کسان محمد صلی الله علیه وسلم باندې حمله وکړو
قتل به کو کچیرته د قوم اراده دښمنی لرله نو مړ دا قریش د ټول قوم مقابله چیرته کولی شي د ټول عربو او که پیسې چیرته وخت دیت ورته ورکې څه خبره بخلاص شي ابلیس ویل دغه نظر ده صحیح نظر ده جرګه باندې شو کو چې 2-3 ځوانان برا شو 15-14 کسان دویش پوری پیدا شي او دا چې په کومه کوټه کې وشيږي بس عملیات قرباني کو وبي وشو چې کله مو وشلو نو به لاس خلاص د قوم که دښمنی کوله ټول سره کول نه شو که پیسې قصې والو خبره به حل شي وی بیګاله په حمله ده د مکه قریشو او مخالفینو کسان تیارول چې څوک برازي او څنګه برازي رب العالمین جبريل عليه الصلاه والسلام محمد رسول الله راولېګو او ورته ویلي چې نور شپه دلته کې ځه د ابوبکر صاحب خپل راغی وی بر خپل سر باندې نبی کریم علیه الصلاه والسلام صادر اچولیو دا سنت د انبیو د قشن دي صحابي په سر باندې صادر دشمال وغیرہ سره واچوي در دوه وجونه یو وجه دا واچ د نبی کریم علیه الصلاه والسلام په دې سر باندې ګرمي را پرې نوځي او دویمه وجه دا چې دا مطلوب سړی دا باید ارزه کې ځان کارم نکي کوشش دا کوو چې ځان پټ کی ابوبکر صاحب له شویل خبر نه وینا یا رسول الله راغی هغه الله دې خیر کی دا خو به اسما خپل راتلو یا بسار راتلو او یا به د قشن ماقام راتلو ما زګر دا څنګه په دې وخت کې راغی خو دینه مخ کې کله چې ابوبکر صاحب د یمن په طرف باندې هجرت کړو ابن دغنه بیرته راوستو او د مکی مشرکان ورته امن اخستو لیکن پاکیزه کې ابوبکر صاحب د تلاوت شروع کې د خپل کورخوا کې جمعه جوړ کې امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې دا جایز ده چې د چا ملکیت کې نه سړی جمعه وغیرہ به جوړ کی ابوبکر صاحب ډېر نرم زړه والا سړی و هر آیات ته شړل ناشنا سره خو بده رسول الله فرمای د اسلام درې سو شپته خو نه دي چې اکثر بچا کې موجود شي نو امید دار چې رب العالمین دا جنت ته داخل شي ابو بکر ویل یا رسول الله ودا چې سړی به چې دا به کې موجود وي تا کې ټول موجود دي دومره قیمتي سړی وې د جنت دروازې چې انسان کوم عمل کړي امقه دروازې ورته وازونه کوي وی ویل یا رسول الله دا چې سړی به چې هغه وازونه ټول دروازونه وشي وي او ابو بکر به غتای حدیث کې راځي رسول الله فرمایي دا ارچ حق ما پورا کړي لیکن د ابوبکر حق و مانه پورا کړي نه پورا کولای شم تر څو پوری رب العالمین پوره نکړي نو د مکی مشرکان د ماشومان ورته ودرېدل دی خلکو ویل چې لکه ګورته خډیر اثري کتاب دی او ابوبکر هم ډیر ناشنا سره ابن دغنه لوي ویلي وی ورته چې دا قران بند کې کني بندي بس امن دی والتي هغه په سراغه ورته ویل چې دا قران بند کا یا پټوایا کني امن درنه علي وی مړه مال د الله د الله رسول امن کړي دا ستا جوار دی ورشي تو ورکشه خو هته د معذب کې د به ویل چې یا رسول الله زه هجرت کوم موسم وی ویلي وی زم سره هجرت کوم ابو بکر سے پیغمبر له ویل ته هجرت کوي او وسما خو صبر کې دا قدر چې ته بنځي مال الله امر کوي وی یا رسول الله ما بس سره ملګری نه کوي ولینا وی دوه کې وساته یو کزمانه پر یو ځان د فار خزمانه پر چې په کوم قیمت واخصه هغه مالو چې پیسې درکم وینا یا رسول الله سره پر مفت وینا زه پیسې درکوم پیغمبر علیه الصلاه والسلام دا خبره ولې وکړه مقصد په کې دا چې په هجرت کې سړی خپل پیسې ولګي دي ګډه ثواب دي نو چې کله ورته راغی او د څه د غرمې وخت دی صدر په سر باندې راښولې وی ویل یا رسول الله الله دې خیر کې څنګه په دې وخت کې رااله وی اسماء رضی الله عنها چې د رسول الله کینه او عائشه چې د پیغمبر اسلام بیبي وا دا په دې ځکه ناشته وی ویل چې اخرج ما عندك دا څو چې سری ودا دي چې نو بس زګه دراس خبره ده کله کله مدرسه خبره باز خلکو نن پټای اگر که ساملګری ولې نه کې دې شغه خنیت نه ایسه کارک وی ویل یا رسول الله دا و می لور دا ستا کینه دا بل ستا خزره و مال خو الله امر وکي امر دې خبره وکي چې محمد نور دې علاقې ته هجرت کوا دورته ویل الصحابه یا رسول الله ما بزان سره ملګری نه کی وی تعالی خو ما ویل وسلور مې شمخ کی عائشه به فرمایي وی قسم په الله چې زما پلار د سترګونو دومره وخت لاړې خوشاله نه چې ما چرته د خوشالي وخت نه ویلې د مصیبت وخت کې مې لیدلې وې د فراق وخت کې مې لیدلې وې د غمونو مې لیدلې وې لیکن د خوشالي وخت کې معنی ویلې وې د ابوبکر صاحب د سترګونو وخت لاړ ډېر انتهاجت وژړل نو ان شاء الله کر روان چرته مجوندي او بیا د محمد رسول الله د هجرت واقع ذکر کیږي چې پاتو ورځو کې د هجرت کې په کومه طریقه باندې کوي رب العالمین موږ تاسو د محمد رسول الله د تابعداري توفیق راکړي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم نن ورځ د نبی کریم علیه الصلاه والسلام د مبارک سیرت دغه پر خبره رسیدلې و
چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اول د ځان لپاره مرکز برابر کې مدینه دارالخلافت. ځکه د دنیا د ژوند د اسباب سره تړلې دي، نو انسان به اول ځان له مرکز جوړي دی، غینه به ورسره به تحریکي. مصعب ابن عمر ولګو او هغه د قران دعوت تلتکو. مقصد د هجرت بیان کې چې یو خو په دینیت باندې چې د الله بندگی وشي لکه ابوبکر صاحب شویلی و، او دویم مقصد د هجرت دا و چې موږ له امن راشي، ځکه دشمنانو صحابه کرام پر خودل نه ځای بځای باندې وال عذاب به ورکو تکلیف. او درې موجه د صحابه د هجرت دا ترڅو پر مسلمانان یو مرکزیت پیدا کی او بعد دغه نه به دشمن باندې برید او عملیات شروع کی چې مرکز نه د کوم ځای جنگيږي. د مهاجرونو سلسله ذکر کړه چې پاغه کې جدا جدا کسان سره نارینه او زنانه لاړل. صہیب رضی الله عنه روان شو، مصعب بن عمر لاړو، زینب رضی الله عنها لاړو، عمر بن الخطاب وغيرها نور ملګری، عیاش ابن ابي ربيعه د ابو جهل ور دام لاړو. اگر کبه یو چل مې دا به بیرته راوس. ابو جهل دا خبر وکړه چې لکه دا خلک زی او مدینه کې ځان له مرکزي جوړي، نن او سبا کې به محمد مرشد علیه السلام یو خو بزمنګ د عبادت پرستی بالکل اړنګ شو ختم بشي، ځکه دا د توحید ولدي او د دې شروران دي. دویم دا معنی چې منګه شډیر مال شام للیګو د غیزن ځان لور باندې خوراک او شک د پر تنظیم برابرو، دا قافلې اکمالاتي کاروان ماتره ماچ راځي چې جرګه کو بدارونه دوه کې پدې کې راځه مکړه خو ویل شي بني عبد المطلب بم نه یو بني هاشم بم نه اسنه چې د رسول الله خاندانی او اغله اطلاع ورکی. ټیک د ابو لهب کې هغه درش هغه د نظریه ملګرو د رسول الله کاکاو تریو. ابلیس امراغه وغم بګه د خپل نظر پیش کې چې ویل چې لکه د جزیره العرب نه شړو. ابو الاسود ویلي ودا غوسه نظریه نه ده. ابلیس ورته ویل ودا دومره فصیح انسان دی الته بزان لمرګری برابر کې اوساسو په خلاف باندې به وجنګيږي ګوره به د مکس مونږ نشي. دا نظریه نه منو. ابو البختری ویل راځي په وتا کو کوټه کې بند کونه ایسه به مرشي. ودام صحیح نظر نه دی. وی وجه دار چې دا قوم دومره غیرتی خلک دي، دا دروازې براماتي کې زنجیرونه او زموږ د قبضې نه به وباسي. ابو جهل ویل کاردار چې وجلی بکار دي. د عربونو څو ځوانان موږ لرا کې د لسنو تر شل پوري چې د ار خاندان به ځان لزان لکسانی قتل به کو بشریکا. که د رسول الله خاندان چرته اراده د مقابله لرله نو زموږ مقابله نشي کولای، ځکه موږ ډیر یو دا کم دي. او که چرته پیسې غوښتي نو موږ ورته خپل پیسې ورکو، پیسې دیواله وزیر دیت. ابلیس ولې دا کړه خنه نظر دی. په دې منځ کې رسول الله د ابوبکر صاحب خور ورغه د غرمه او ورته ویل یا ابوبکر الله مال امر کړی د هجرت. ابوبکر صاحب ویل یا رسول الله تمزي و او وزما خدا ګمان نو چې ته بلار شي. و الصحبه زما ملګرتوب بزان سره وګه کو به نه کې ولنه. عائشه به فرمایي دومره سخت و جړل چې چرته ما د خوشحالي جړه نه وریدلې مګر د خپل پلار مې ولیدا. اپ دین باندې پوهه خلکو چې د رسول الله خدمت کې جنت ته او بده کې څنګه د الله رضا ده نو کار په کار دی. نبی کریم علیه الصلاه والسلام د ابوبکر د کور نه بیرته خپل ځای لړاغی. نو سوال دار چې هر کله دشمنانو ورته د میټنګ او جرګه کړي چې اوس دا وجلېږي نو ولې امه سي بار زینا. مفسرون دغه لپاره دوه وجې ذکر کړي د تاریخ والا.
یو وجدادا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بغیر د رب العالمین د امرنا قدم نه اوچتاولو در الله امر له انتظار کو دویمه وجدا د هجرت خو معمولی غو نشه نه دي چې سړی تعالی ویزه جزو ته ویزه جزو دل پر ترتیب برابرې او به اسمن د محمد صلی الله علیه وسلم غو انسان چې هغه د ټوله دنیا مطلوبي قوي دشمنان لري وغه اشر روان شي بر دشتو کې دا خو خپل ځان مرګ لور کول دي کور لراغه ابو جهل دې تقریبا یولس کسان شاوخه برابر کړه ایګه ابو جهل علیه اللعنت مو سره د دینه چې مشران کشران له تشکیلات ورکی او هغه به د نتیجې انتظار کوي سړی اوجل وای نه وجل زخمی شو وته کېدو څنګه لیکن ابو جهل په خپل راغی نظر ابن حارث راغی عقبه ابن ابي معيط راغی عاص درال اميه ابن خلف درال حكم ابن ابي العاص درال ابو لهب شاغد رسول الله تر ودام بغیر راغی دوی ګرځي خپل کسان برابر یو رسول الله خپل تشکیلات برابر یي د څه باندې کې چې لکه زما دشمن دا کار کوي نو زه دا کار نشم کولای هر سړی خپل کار کوي ځکه د دنیا چې دا دار المقابله ده دغه مقابله کوي دغه بل املا تړلې چې اسنه ما دشمن را لاندې لري زما دا مقصد دی دا دا مقصد دی مقابله شروع د نور الله لسپارو دوی د توري موري راوخسته واغه په زهر باندې اوله رواله او دی ویلي چې بیگانه شپه محمد علیه الصلاۃ والسلام شهید کیږي وجل کیږي به ګر شابره د رسول الله د کور نه ګیرا واچوله ګیره چې کله واچنه نه ابو جهل خبره وکړه د شي ملنډي والی وېز ما ملګرو پدې کې د محمد صلی الله علیه وسلم د تکذیب اراده و ودا محمد تاسو پیژنې و او وې دیو تقریر کړي لري چې په ما باندې ایمان راوړی د عجم او د عربو بادشاہین بلله درکې او کچر ته مړ شو نو رب العالمین به تاسو ځان لره اوچت کې ودشي باغونه بدر کې لکه د اردن باغونه جنت به یو مزيب یو تبا خوندونه لذتونه او کچر ته په ما باندې کفر و انکار وکي او زمونه منلم الله بم جهنم لبوجه او جهنم ور دی او داد او عقا او دا بیچاره وس په خپل ځان خبر نه دی چې بیګاره د شپې د سر مغڅو ابو جهل دا ویلي زکه د فکری جګړه و د مقصد دا و چې داخل کو دماغ زور خراب کړه منه پر رسول الله باندې نورم بدګمانه کړ پرون دی یو خبره کړي نن ځان نشه خلاصولې او د دشمن مسلمانانو سره په هر ډګر کې جګړه ده اصلي جګړه ځان لره او د کتابت جګړه ځان لره او د اخبار جګړه ځان لره او د تقریر جګړه ځان لره او د فکر جګړه ځان لره په یو طریقو په بل طریقه باندې مسلمانان مشغولول دوکه ورکول غیلا او کچرته وزما خبره ونه منله نو زګوره په دینیت باندې راغلی ما چې عربان تاسو ذبح کم ذبح حلال رسول الله ورته خبره کړې و چې اول به ما باندې ایمان راوړی او کچرته په ما باندې ایمان نه راوړی ګورځه تاسو حلالوم پرېدم امنا محدثین لیکي به دې کې اشاره ده دیلا چې یو خود مکه مشرکان هغه پر رسول الله باندې خپو یو چې دا د الله حق نبی دی خو په ضد کې راغلی و اکثر انسانانو کې دا مرشته یو مسله ورته په قران او سنت کې معلومه چې لکه دا خبره په قران کې شته او دا په سنت کې شته او دا صحیح عمل دی او صحیح احادیث باندې ثابت دی خو ضد کې راغلی ویني منم په یو طرف باندې د قران او سنت درسونه کې لکه دا ولي کوي چې الله رزق او په بل خو د الله او د الله رسول الله مقابله کوي تعجب پنیمای کتاب باندې ایمان لري پنیمای کتاب دا خو د يهودو عمل دی دا قران چې د لاس کې راخصه او دا سنت چې د لاس کې راخصه دی او په دینت باندې چې الله راضي شي دغه مسلمان چې دا کوم عمل کوي د رسول الله طریقه دا نو دلم تسلیمي ورکړي لکه دا جایز عمل دی کته کوي یو کني کوي لیکن تسلیمي ورکوي معنا شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله د تاتر سره ذکر مقابله را لنو هغه د مليون لوي چې راځي د امت مسلمات د نجات کوشش وکړي دا خلاص کو د دشمن مخې له ودرېږي هغه مقابله هم د شي ولګ اوس موجوده کې د يهودو سره مقابله ګران شو ده نو دې مليان ورته ویلې کته خوري ساده سړی دولت موږ له کور راکړې دی او موږ له اسونه راکړې دی او پیسې راکړې دی اوس موږ ژوند پکې برابر دي څه چل کې امت کوي خپل کار کوي
ته د دشمن سره موږ بډاګر ټکر باندې راولې یو خبره ورته وکړه ډیره نشه خبره وی قسم په الله کزه تاسو غوندي وی او ما تاسو غوندي ځان غلې کړې وی یا که تاسو غوندي زه د ځان غلې کوم او د تاسو غوندي حیثیت مال راشي وي زه به ایمان نه خلاص شم څه مطلب وی تاسو خو پویږي په دې خبره باندې چې د شیخ الاسلام ابن تیمیه په حق دی او زم په دې پویګم کزه تاسو غوندي ځان د شي وړوندو کوم کما چې لکه امت مسلمه پویږي او کار پویږي شهیدان پویږي او کار پویږي کونډه یتیمان پویږي او کار پویږي وی قسم په الله زه به کافر شم او دا جاهلانه د عالم سړي ځان له سزا او د امي سړي ځان له جاهلان خلک سره نه چې علم هم کړي لري ځان له مليان وای نو معنا دا شو چې د خلک د رسول الله په حقانيت باندې ډېر پویا خلک وو چې د محمد الله نبی دی دویم ته دا خبره معلومه شو رسول الله دی قوم له ویلی وو وی ګورزما خبره اومنه کوم نه منل زم علالهما معنا دا علالهما چې یو بالکل تاسو ختموما او یا دا مقصد دی چې مسلمان سړي له مناسب دا دی چې کافر انسان کله گیر کې او ایسه حلال کی دا د رسول الله طریقه ده انسان به دې کې دا خبره نه کوي چې لکه دا ګورزما دماغونه خلاف کار وکي او د وحشت کار وکي او دا چرته راغلي دا څنګه راغلي رب العالمین قران کې ویلي دی فزرب الرقاب په دې چټونو باندې دا او یو رسول الله فرمایي چې ذبح کې ولا لګي که چرته دا کار وشو دا د رسول الله عمل له طریقې دا انسان دې په خپل دماغ کې د سره جنجال او کړهونه پیدا کوي ګیره ته واچولا دوی ویل چې لکه رسول الله د شپې عبادت لره وځي یا به یو بل کار د پاره وځي په شریک او په بریدو و به وشو و چې ډیره ښه الله رب العزت نبی کریم علیه الصلاه والسلام له جزاء او ناشنا نبی رته سو عجز موږ د محمد صلی الله علیه وسلم شجاعت لګوري د دشمن څومره ټانګونه او څومره جازونه او اصلي لیکن چې دی معمولی حرکت یو چوک نه بل چوک پورګي ټول اسمه کو اسمان راکته کی یو چیغي جوړ شي چې لکه څه تندر دي ځای کرا پرې وته وی پلانې رئیسګي سیب چې د دې جن نقل کېدو اقزرت لو او د دې ټول انبيو امام د دې ټول مجاهدینو قائد او لوی استاد محمد صلی الله علیه وسلم بډاګر کې لګس مری غونه پروت ګر چا پیره دي دشمنان پراتري الله رب عزت ورته امر وکړي جزاء کیږي به هغه چې کوم څنګه الله غواړي ابو جهل دغه نقشه وختلی و چې موږ بنند محمد سر کټ کوو عليه السلام الله رب عزت خبره بالعکس کړه رسول الله له نجات ورکړي او د ابو جهل سر وس قلمي بدر کې د الله نبی رسول یې د ایتونه ویلي مخکې الله موږ د خلکو نه دیوال جوړ کړی دی اوسو روته یو روایت کې راځي چې خاورې راواخستې دوی د سترګولې وشندلې بل روایت کې دا راځي چې خاورې راواخستې د هر یو کافر پر سر باندې د شور واچولې دا څومره کافرانو چې ګرځا پیرته ولاړو دا سپونه ورمات کړو پم دې باندې راغی الله رب العزت دماغ بالکل بند کړ او د شي معاملات اکثر به د جهادي محاذونو کې واقع کیږي په یو ځای کې به یو مجاهدي په یو ځای کې به مطلوب سړي دشمنان ته ګیره واچو چاپته واچو عزت الله غو بس دا ولی دا وجه دا چې بدی انسان باندې د رب العالمین د حفاظت مسله رااله پر رسول الله باندې د رب العالمین د حفاظت مسله رااله ځکه څنګه الله بر دی دا ټول مخلوق هغه په قبضه کې دی اې دوی د دماغ بند کړو د سرګم بند کړی رسول الله تیرا بار شو روته دوی ولړ دي ناس چې اوس برځي اوس د ابوبکر صاحب کور له شپې راغی ورته ویلې زه خروتم او زه شزو د ابوبکر رضی الله د کور دوه دروازې یو د غټه دروازه او یو د شه دروازه وړه غوندي و پاغي اوته التزام برابر کی دې کې اشاره ده دیره چې کله مجاهد انسان په یوځای کې راګیر شو چې په کوم لار باندې لاړ شي په کار ده چې به وتل په بل لار وکی ځان به ساده نه جوړي چې پاغي لارجو راځي او اخر کې دا وایي چې لکه ما څوک څه کوي دا ما څوک څه کوي دغه انسان به ګیری ما څه کوي او تاسو کوي او بل څه کوي دا تربيت رسول الله موږ لرا کې راغله په دې لارا وروته په دې ګټه دروازه باندې وسوسه په بلا وته لاړل کافرانو په هغه کې پاتې شو ګیره چې رسول الله سره د ملګری وته ابوبکر غار ثور لاړو غار ثور د مکه جنوبي طرف له تقریبا 15 میله مسافه را انت شکل لاړل ډېر سخت مزل چې کوم حجاج لري یو د معلومات کیږي سره دې چې وسته اسباب هم برابر کړی دي جنو د نور شینو خو به په هغه وخت کې د رسول الله په وخت کې نبی کریم علیه الصلاه والسلام مزل وکي دومره ستړي شو چې اخر د خپل درد شروع کی
معنا دا منګ او تاسو چې کله په هجرت باندې روان شئ د جهاد په سنگر کې واقع شو بری خپل دردونه راشي نو دا بنو چې لکه ګوره مال په کې درد ورسېدو څنګه خپل قائد او رهبر له وګوره دغه حصہ بدن له وګوره منګ بچو درد ولې راغی دوه وجې دي یو وجه تاریخ ولدا لیکلی دا چې رسول الله کله مزل نه وکړي او طبعا چې انسان کله مزل نه کړي هغه په طرف باندې تشکیل کې هغه چې مزل وکړي د خپل جام کې دویم ناشنا طریقه دا ودیره توجه کوي نبی کریم علیه الصلاه والسلام د ګوتو په سرونو باندې لاړو دا ولې لاړو کافرانو دومره ماهر و چې په کوم لار باندې رسول الله پورا قدم یې خودلې وي دوی د ټکه معلومو چې